دوی به خپلې ښځې وروستې، خپل ناموسونه وروستل، هلته د امریکایانو سره د امریکایانو په بیسونو کې هغه هلته استخدامولې، هغوی نه هلته کار اخیستو. یو څوک چې 20 کاله د انګریزانو د امریکایانو د کفارو غلام پاتې شوی دی، په ناموس نه ده ورته تړل شوی، په مال او په هیڅ شي نه ده تړل شوی، هغه څنګه د بل چا د مجرم خطاب کوي؟ دا خو ډېره د شرم او د عیب خبره ده. الله وبرکاته. عزتمندو قدرمندو افغانانو سلامونه مې ومنئ. لایف خپرونې ته په خیر راغلی. لایف شیر کوي، کنې ګوره چې څوک لایف نه شیر کوي، موږ اوس نوی قانون جوړ کړی، ګوتې پې باندې پرې کوو، نور مو خپله ده. لایف شیر کوي، الله مو قدرمند که، عزتمند شئ وروره. پیج مو نوی ده، پیج مو نوی ده، تاسو کوشش وکئ لایف د سره شیر کړئ تر څو ټول افغانانو ته د موږ لایف خپرونه ورسیږي. ملګري اکثره ګیله کوي چې دلته هغه نشته، لایف دې نه ښکاري. هغه ما ګوشکي راوړه، وړه ګوشکي، نو دلته موږ خو لایف کوو، کله نا کله قضا کو، نو داسې خو هم نه ده وام اورېده. اوس تاسو چې لایف شیر کړئ نو انشاءالله العزیز بیا به موږ لږ زره انرژي واخلو، لږ به خوشحاله سو، بیا هره شپه لایف راځو. زنګ مه وهه کنه، دغه انډیوالي خو نه سره کوو، دا د زنګ کار مه کوه ښه. او جار دې سم، زنګ مه وهه، بیخي زنګ مه وهه. په واټساپ خو کله هم زنګ مه وهه، میسج پرېږدئ. اصول او بهترینه کار چې ده دی هغه ښکلی کندهار د واټساپ نه هغه وایس میسج ده. دا چې سړی ډېر زیات جرأت کوي او زنګ وهي نو مناسبه یې نه بولمه. نور خو ښه یاست انشاءالله، نو راځئ له خیره. او بل دغه ترانې مرانې جوړولو نه خدای ته وګورئ، دغه نه تېر شئ چې کله چا درته وویلې بیا یې وکئ. دا ترانې مرانې داسې څوک جوړوي، دا ښه کار نه ده. ژوندی پسې دا امارت کې کلکه پابندي ده ګوره ښه. او دغه شی مه کوئ. ترانه خوانانو دا بعضې ته وایم که په ګیر راغللی بیا هم ګوره خرابومه. نن مو موضوع ده که د روزګان ولایت په دارالمعلمین باندې چور تالان چې شوی ده، د هغه په هکله به قاري صاحب تاسو ته وضاحت درکړي. 3 کسه عاملین د دغه پیښې ژوندي مکمل داسې ژوندي نیول شوي، عدلي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د څېړنو نه وروسته به معلومه شي چې څه ورسره کیږي. دا چې زیاتی د هغه که په هر چا کې وي، موږ خیاطي میاطي نه کوو لکه دا نورو خلکو غوندې، پوه شئ. او صفا سوتره یې وایو. دا دې ساحه کې دغه دارالمعلمین دا میز دا چوکۍ دا هر شی چې دا چور چپاولګرو وړي و هغه یې ټول ته بیرته لاسته راوړي دي، الحمدلله. بیرته ښه په منظم شکل صافي کړي، پاک صفا یې بیرته په دارالمعلمین کې ایښي دي. هغه چا چې دا کار کړی هغه کسان هم نیول شوي دي، عدلي ارګانونو ته به معرفي شي انشاءالله. بیا تاسو د موږ عدالت وګورئ. دا تاسو د عدلي ارګانونو ته معرفي سي، هغه ورک سي. قضیه او د هیڅ معامله او تر اوسه معلومه نه سوه چې عدلي قضایي څېړنه څه وکړه، او زمونږ به هم بیا وګورئ د خیره سره، پوه شئ. ملي شتمني ده، د دې په ساتلو کې طالبان باید ډېر زیات کوشش وکړي. په هر قیمت چې کېږي د ملي شتمنیو نه په کلکه دفاع وشي، په کلکه ساتنه ترې وشي. کومې ساحې چې د طالبانو لاس ته لویږي، عام ولس او افغانانو نه هم دا هیله ده چې د هغه په ساتلو کې کومک وکړي. چور او تالان مه کوئ. افغانستان خاوره دا د موږ او تاسو ټولو خپل هیواد، خپل ملک ده، خپل مکتبونه مو دي، خپل پوهنتونونه مو دي، د دې به ساتنه کوو. ملي شتمنیو نه به ساتنه کوو. او دغه د شړنګاو بړنګاو رازق لغړي او دغه نور د دوی په شتمنیو سرپه مه کوئ. دا بیا بې درېغه یې ترېنه رااخلئ، وایم واسکټ او هغه کمیس هم ترېنه وباسئ. اما ملي شتمنیو کې ډېر کوشش کوئ. دا خلک خو په تېښته باندې دوی یوه بهانه غواړي او
پیښه د غندلو ده، پیښه تاییدوو نه مونږه، بلکل په دې باندې خاشم نه اچوو، کسان هم نیسو، لنډ وخت کې به درته راولو چې څنګه ده. بیا میزونه او چوکۍ وړې او دا کار طالبانو نه ده کړی، دا کار ولسي خلکو لخوا نه شوی ده. طالبان د پیښې له ځینه بلې خواته تللي وو، پرمختګ یې کوه، سیمه چون پاتې شوې وه، دغسې یو ناوړه پیښه رامنځته شوې. نو په دغه بنیاد باندې مونږ او تاسو هم کوشش کوو چې حقایق ملت ته وړاندې کړو. او قاري صاحب محترم نه هم هیله ده چې راشي. دلته ځینې خلک کوشش کاوه چې زمونږ او ستاسو بعضې دغه هغه باندې به زه لږې خبرې وکړم. د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح بله ورځ د پارلمان یو وکیل زوی نیولی و چې ده هغه کړی ده، دې داسې کار کړی ده چې زه دا لینک قاري صاحب ته واچوم. نن قاري صاحب لږ وختي موږ سره لایف خپرونې ته راغی، بهتره به وي تر هغو پورې به زه بیا لایف شیر کړم او قاري صاحب به له خیره کرا دلته ما سره ناست وي. بس هغه به درته د پیښې ټوله قصه، ټوله قضیه څنګه راغله شوې، په دې ټولو به وضاحت درکړي. قاري صاحب محترم دغه د لینک مې درته اچولی ده، کولی شي چې لایف خپرونې ته تشریف راوړي. نو دا پیښه چې څنګه شوې ده د همغه په ترتیب باندې به تاسو ته قاري صاحب وضاحت درکړي انشاءالله. او زه به لږ زره دغه د بلیک واټر او د سی آی ای جاسوس شټاسره شرنګا او ناسالې دوی باندې به لږ زره زړه تڼاکې وباسم. د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس ښه قربان وشم د ورزګانو د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ په سترګو نه هېڅ سخت نه ده منې که ده که د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ کې دغه پیښه چې کومه شوې ده د مونږه بلکل دا پیښه په کلکو ټکو غندو چې چا دا کار کړی، عاملینو ته سزا غواړو. عدلي ارګانونه د اسلامي امارت له مشرانو نه او د سیمې د مشرانو، نظامي مشران او دا نور چې د عامه شتمنیو د ساتلو کوم ارګانونه چې دي په دې ټولو باندې غږ کوو چې د راتلونکي دپاره د داسې پیښه مخنیوی وشي. نه باید چې د اسلامي امارت په لمن باندې دا داغ ولګېږي، کار بل شا کړی وي. دلته سکشویان، سیکولران، فل برایټان، د غرب مزدوران په خزه کې تیار ناست دي، هره پیښه غواړي چې طالب ته منسوب کړي. نو په راتلونکي کې د داسې پیښو کلک مخنیوی باید وشي او د دغه پیښې عاملین چې په دارالمعلمین ځي عامه شتمني لوټي او بې دریغه عامه شتمني نه ده چې لوټي یې د ورانولو کوشش کوي، د بربادولو کوشش کوي. د مونږ د راتلونو نسلونو دپاره دا یو مهم سوال د سبا به د ما بچی چیرته سبق وایي، کوم ځای کې به سبق وایي، چیرته به ځي. دا خو ملي شتمني ده د دغه منطقې د ولس د ټول افغانستان د عام ولس او د اسلامي امارت د هغه جي د همغه منطقې د مسؤلینو مو هیله دا ده چې د راتلونکي دپاره د داسې پیښو په مخنیوي کې پاتې رانشي او کوشش وکړي چې کله هم کومې منطقې ترلاسه کیږي زیات کوشش، زیات توجه د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د عامل منفعه شتمنیو د ساتنې ته توجه واوړي تر څو پورې مخکې لاړ شو. انشاءالله راتلونکي کې دا دارالمعلمین او دا وزارت او ولایت او مقام او دا هر څه دا ملي شتمني ده، دا به د اسلامي امارت زعیم ته پاتې کېږي، مشرانو ته پاتې کېږي. په دې کې به بیا زمونږ بچي اوس هم سبقونه وایي، بیا به یې وایي. نو ملي شتمنیو د ورانولو په دغه دې باندې قاري صاحب تاسو ته انشاءالله وضاحت به درکړي. نو تاسو زه به دغه شټاسره د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس تېره ورځ څه خبرې کړې وې په هغه باره کې زه تاسو ته وغږېږم. ده یو پولیس رانیولی و چې ده د پارلمان وکیل دا پولیس یې وهلی ده. ښه د پارلمان وکیله ته څه حق لرې چې پولیس وهې؟ زه تا ته دا وایم حق خو نه لرې، صحیح ده. ځکه سالي لومړی مرستیال د هغه فساد ورکوي، هغه غبن ورکوي، هغه رشوت ورکوي، هغه اوس راوتلی ده
امرالله صالح که نر یې د مور شیدې دې خوړلي مسلمان ځان ته وایه افغان ځان ته وایه د تیر تاریخ مجاهد ځان ته وایه نر دې بولم د امریکا د هغه عسکرو په خلاف کومه خبره وکړه چې تیره ورځ د امریکا محکمې ته وړاندې شول د افغانانو د وژلو په سر باندې لوبې کول د افغانانو وژلې ساتیري بلله چانه ګوته پرې که چانه لاس پرې که چانه سر پرې که د هغه امریکایي قضیه په محکمې کې د ورشه هغه بین المللي محکمې ته راوړه دلته په افغانستان کې رسمي مکتوب دا پیښه وغنده یو بل ته نر نه ته غیرت نه لرې ته ناموس او وجدان نه لرې ځکه چې ته د پارلمان وکیل په دې خاطر چې پولیس په څاپېړه وهلی د دې په خاطر چې د پارلمان وکیل بدنامه کې امین الله توفیق څه ده د هغه زوی دې نیولی ده چې باید دلته قانون پلی شي بلکل قانون دې پلی شي خو سالیګیه هغه پیښه ولې څېړنه نه کوي چې امریکایي عسکر راجګېږي د تا د اردو عسکر هغه عسکر چې د تا بې ضمیره له ارګ نه ساتلو په خاطر وینه تویوي امریکایان په څاپېړو وهي هغه مظلومیت په حال کې ورته وایي لاس مه اچوه ولې هغه عسکر ته نه وایي چې د دې عسکر امریکایي مازغه به دې پېژندلي او ما یې جواب ورکوه ولې د هغه امریکایي عسکر دوسیه تر اوسه نه څېړل کېږي هغه امریکایي عسکر چېرته ده که ته نرې لاړ شه د هغه پوښتنه وکړه دویم د هرات په قلي اردو کې د ملي اردو عسکر سره 20 کسه امریکایان جنسي تیری کوي د هغه پوښتنه دې ولې ونه کړله د تا د نظام د اردو له جنرالانو سره 40 جنرالانو سره امریکایانو جنسي تیری کړی ته نرشه د هغه پوښتنه وکړه او تا سره خو چې څومره جنسي تیری سوی د هغه خو حساب نشته هغه زه مجبور تا په ماشین کېنوم چې بیا ما ته تعداد معلوم سي چې څو وارې تا سره تیری سوی لوچکه د سی آی ای او د بلیک واټر مزدوره پرون د روبل جاسوسي کول او نن ډالرو ته جاسوسي کوي ته نشي کولی چې افغانان په دې څو چرته لغت باندې غلط کې بل ته د هیواد د ساتلو پرړې او ډوزې ولې که مور راوړی غیرت لري وجدان لري راشه د هغه ملي اردو عسکر چې په هلمند قندار لوګر روزګان خوست پکتیا او پکتیکا کې په دې یخ ژمي کې محاصره دي یو ورځ د هغوی له بیسونو نه لیدنه وکړه او یوه شپه پکې تېره کړه که ته رښتیا نرې ته لومړی مرستیال یې د کابل له ارګ نه تر ارغندي پورې لاړ شه ته که رښتیا غیرت لرې د دې هیواد لومړی مرستیال ځان بولې د کابل د امنیت ساتلو مسؤلیت دې اخیستی ششدرک نه لږ د باندې راووځه پل محمود خان ته راووځه د عیدګاه په جومات کې د ماسپښین لمونځ وکړه داسې تلي د سیمټي دیوالونو شاته ناست دی 500 د رجال برجسته عسکر دې تر شا او مخ تاویږي بیا هم د نرتوب خبرې کوي ته که نرې یا ورځ له 500 عسکرو سره نه له 50,000 عسکرو سره د کابل له موسهي نه لیدنه وکړه سالیګیه که غیرت لري وجدان لري یا ورځ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړ شه د ارګ د سیمټي دیوالو شاته ډوسې مه وله ته له هغه جینه لاپې او پټاقې ولې چې له هغه جینه رولاګۍ چې ټکری په سر ده هم تا غوندې غرتې ولي له همغه ارګ نه یو څو ډمې هم پوسټونه کوي راشه که نرې د افغانستان له حالاتو نه ځان خبر که طالب جان درته برید تاووي د ارګ دروازه درته ټکوي د دفاع وزارت مخکې درته غومبر وهي ته راجګېږې ډوزې ولې طالبانو ته اخطارونه ورکوي جعلي فیسبوکي شوشا او دبدبې دې شروع کړي دي څو سکشویان او فولبرایټان او سوسیال خواره دي په څنګ کې ولاړ دي تا نه ملاتړ کوي دې ته خوشحاله خو راځه چې غیرت د جګړې په ډګر کې معلوم کړو ته مزتابه مافکوزوی دې راولېږه چې په نظامي بخش کې زده کړې کړي په لندن کې هغه راولېږه د هلمند جګړې ته راولېږه ته خو غیرت نه لرې
سیمټي دیوالو شاته ناست دی، د رجال برجسته 1500 عسکر دی تر شا او مخ دی، ضد د زرې موټرو کې ګرځي. راشه که نرې پل محمود خان چې د دفاع وزارت په 15 مترۍ کې ده، راشه دلته یو ورځ دغلته د مطبوعاتو مخکې خبره وکړه. ډېر لرې به نه سره ځو، ششدرک ته راوځه نرې همدغه سمت شمال او دغه فرزه او کمپنۍ او ټانګې لوګر او موسهي دغه جې ته راشه که نرې یو میاشت راشه ته سفر وکړه، وګوره په دې خلکو دې وګرځه، په دې سرتېرو دې وګرځه چې تا ته د الله اسما اچوه د دوی ایمان معلوم سي. د پولیسو دفاع دې کړې ده، پولیس د پارلمان وکیل پولیسو په ساپیړه وهلی، د امریکایانې چې وهي دا چې روزانه دې بمبارولې، دا چې د تا له عسکرو سره همدغه امریکایانو جنسي تېری وکړه، نرشه د هغه پوښتنه وکړه، ورشه هغه امریکایي عسکر چې اوس محکمې کې دوسیه ده د افغانانو په وژلو، د افغانانو په مرګ خوند اخیسته، ورشه د هغه په خلاف فیسبوک کې یو پوسټ وکړه، په ټویټر کې د یو څه ووایه، د استرالیا خلاف ووایه. هغه ته ګونګی د دې په خاطر چې فیسبوک کې د اتل لقب درکول سي، او چې صالح خو ډېرو کې موږ ته د غیرت معلوم ده، د روسانو په وخت کې د جهاد سره معامله وکړه، روسانو سره د پروتوکول کړی، د جبل سرات د معاهدې په نتیجه کې د یو ډریور په صفت د په کابل کې کار کوه، شکېدلې بوټ او څپلۍ او پیوندي کالي دي د موږ له یاده نه دي وتلي. همدقسې د بیا له امریکایانو سره د فرانسویانو جاسوس وې، بلیک واټر سره په نوي قرارداد کې د روان د سبز په نامه خلک ټارګېټوي. پارلمان وکیل، د پارلمان رئیس، دا ټول پې باندې شاهدان دي. قاري صاحب راغلی دی، نن موضوع مو په روزګان د هراود ولسوالۍ کې د یو دارالمعلمین د چور موضوع ده. قاري صاحب به راواخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم قاری صاحب، سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله مقدر، الله مو په خپلو چارو کې موفق ولره. د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین د چور موضوع ښه موضوع راوړې ده. دا نن ورځ تاسو ته به یاد وي هلته یوه ویډیو خپره شوې ده، دا رسنیو دا ویډیو هم راخیستې ده ځینې خیاطانو ته او د کابل ادارې منصوبینو ته د تبلیغاتو د پروپاګند لپاره ښه مواد په لاس ورغلي. دا ټوله ورځ دوی همدا تبلیغات وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی ده او دا منفعه ځایونه تخریبوي. اصلا موضوع داسې ده چې کله چې مجاهدینو دا سیمه نیولې ده، دشمن خپې سپکې کړي دي له دې سیمې څخه، نو مجاهدینو د دې سیمې د امنیت لپاره یو څو کسان ګمارلي دي. همدغه ځایي مشران، ځایي قومي مشران دي، هغوی ته د سیمې امنیت سپارلی ده چې دغه سیمه به تاسې سنبال کړي. نو دوی مخکې روان وو په دشمن پسې، هغه نو هغه خلکو ناغلي کړې ده او ځایي خلک راغلي دي او د دارالمعلمین ځینې شیان وسایل یې چور کړي دي چې د دې پیښې د دې چور کوونکو له جملې څخه 3 کسان نیول شوي دي او د اسلامي امارت د محاکمو ارګان ته سپارل شوي دي او کوم وسایل هم چې دوی غلا کړي وو، د ځای نه چور کړي وو او وړي وو، هغه هم ډېره برخه یې بیرته راوړل شوي دي او مجاهدینو هغه کسان هم نیولې، 3 کسان نیولې دي. د نورو هم کوشش کېږي، لټون روان ده. نو انشاءالله چې دا موضوع به نور هم واضح شي او نور به هم د جزئیات نور هم راووځي انشاءالله، او یوه ویډیو هم ممکن چې راووځي د پیښې د لاس پینوي او د لا وضاحت په خاطره. خو دا د پیښې جزئیات وو. پاتې شو دا چې د ارګ مشورو او د ارګ مبلغینو پروپاګند کوونکو نن ټوله ورځ همدا پروپاګند وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی ده. نو هلته په ویډیو کې هم ښکاري چې کوم مجاهد هلته نه ښکاري چې دارالمعلمین دې د دې نه تللی وي. اصلا مجاهدین په داسې ساحو کې چې کله هم د جنگ حالت وي، د جنگ په حالت کې دوی کوشش کوي چې د
دغسې ځایونو نه یوې خوا ته واوسېږي، ځکه د امریکایانو او د هغوی ملګري بمبارونه کوي او بیا هغه بمبارونه د عامو خلکو د تلفاتو سبب کېږي. نو مجاهدین کوشش کوي چې په داسې هغه کې د ساحې نه ووځي، داسې ساحو نه ووځي، مخکې حرکت وکوي. نو دغه د دشمن پوچ تبلیغات دي چې دا 20 کاله روان دي د اسلامي امارت مجاهدینو پسې، په دې صف پسې جعلي ویډیوګانې جوړول او بیا که داسې مواد دوی ته په لاس ورشي، پرته له دې نه چې تحقیق وشي چې دا موضوع څنګه پیښه شوې ده، دا خلک څوک دي، دا قضیه څنګه رامنځته شوې ده، بس نو تبلیغات دي او طالب دی د پرمختګ دشمن ده، طالبان چور چپاول کوي. لکه څنګه چې تاسې ولیدل په هلمند کې هم داسې پیښه شو. په هلمند کې هلمند ولایت کې کله چې مجاهدین سیمې فتح کوي نو ځایي خلک ولسي خلک هغه د امریکایانو د هغوی د ملګرو د ملیشې چې د هغوی په پوستو باندې ور اوړي، هغه سیمونه وړي او بجونه یې وړي، نور وسایل یې وړي. نو هغې ته هم دوی چور او تالان ویلو. په داسې حال کې چې هغه ولس هلته هم د ولس د نفرت کچه دوی ته معلومېده چې ولس څومره د خلکو نفرت لري. هلته هم دوی تبلیغات کول، پروپاګنډې کولو. او واقعیت دا دی چې ولس د امریکایانو د هغوی د ملګرو نه نفرت لري، کرکه لري ترې. دا نن موضوع په اړه هم دوی ډېر پروپاګند وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی ده او دا ولې داسې کېږي. نو هغه څه چې واقعیت و هغه ما تاسو ته واضح کړه او شاید په دې اړه یوه ویډیو هم راشي چې هغې سره به دا موضوع لا هم نوره ډېره واضحه شي. نو د پیښې په تړاو 3 کسان نیول شوي دي، محکمې ته سپارل شوي دي او کوم وسایل چې دلته غلا شوي وو هغه وسایل هم بیرته راوړل شوي دي. ډېر کمه اندازه کم مقدار یې پاتې دی چې هغه لا نه دي واپس شوي. د هغې هم کوشش روان ده چې هغه شیان واپس شي هغه ته دارالمعلمین ته. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. دلته بعضې اورېدونکي راغلي دي، که سوال یې کوه بل لایف ته څوک راځئ لطفا مایک مو بندوئ، دلته بیا موږ مایک نشو بندولی. الماس سلام علیکم، خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبین جنرال صاحب تو ته ډاکټر صاحب هغه کری صاحب خوستی ته ډېر سلمینه یم. وعلیکم السلام. لکه یو طرف ته شي د نور بل چا غږ هم در سره ده، مهرباني وکړه. مایک مو خلاص کړئ ورور. الماس مایک مو خلاص کړئ. ښه خوسوال صاحب سلام علیکم. الماس به قطع کړم. خوسوال صاحب مایک مو خلاص کړئ. لایف خپرونې ته چې کله هم داخلېږئ دلته لینک پروت ده، لینک کې کږئ، تاسو کولی شئ سټوډیو ته راسئ. خوسوال صاحب سلام علیکم. سلام علیکم جنرال صاحب ته کرت محترم ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه ورور سوال ته مو راشئ. اورې غږ مو درځي، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو کمزوری وي مه راځئ، دلته د موږ وخت ټول خراب کړئ ورور. سپین غر سلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین صاحب تال د کراري ده وروره. جوړې تکړه، مهرباني وکړه د پیښې په ارتباط که څه سوال لرې. د موضوع نه اوس مې دستي موبایل وکړ کړلو، موضوع نه پوه نه یم، سیلو 2-3 خبرې ته که نور پوهېږم انشاءالله. د ورځګان په دهراوت کې د دارالمعلمین د چور موضوع ده چې عامه شتمني لوټ شوې، په هغه باره کې موضوع راوړې. ښه زه صحیح شوله. نو مبین صاحب خبرې خو ډېرې دي او موضوعګانې ډېرې دي. افغانستان خو موږ له ټول چور شولو. اوس خو ډېر انجټان داسې دي چې موږ په دې سوچ وکړو، په دې فکر باندې وکړو د افغانستان چې موږ له کومه سړی چې ناست دی د ډاکټران دواړه دا خو دواړه خپله غله دي مکمل او ټول ملک یې چور کړو، ملک یې توزیع کړلو. نو موږ به ټول عمر په څه باندې غږېږو، خو د دوی په دغه حالو باندې به غږېږو ورسره. نو ښه دغه چور چې ده وروره که لږ وضاحت درکړو، دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په داسې سیمه کې شوې ده. نو ځکه موږ په باندې لایق خپرونه راوړې ده چې
څه کول پکار دی او دا پیښه څنګه شوې. صحیح شو، علامه عزت وکړه. خالد جان سلام علیکم. خالد جان مایک مو خلاص کړئ. لایو خپرونې ته تاسو کولی شئ د لینک له لارې راشئ. ځینې کسان راشي دلته اوس هغه زه اوچتولی نه شم، انټرنټ ستونزه یې ده. د افغان په نامه باندې مبارز سلام علیکم. مبارز اورې؟ مبین صاحب تاسو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مبین صاحب دا پیښې په تړاو داسې یو ډېره معمولي او کوچنۍ پیښه ده. نو دا لکه څنګه قاري صاحب چې ویلم دا یو خام مواد دوی ته په راس ورغلي دي. نو د دې په پرتله باندې په هره ولسوالۍ کې داسې ډېرې غټې پیښې، داسې غټې موضوعګانې چور و تالار چې رسمي خلک یې غلاوې کوي، نو د هغوی یادونه نه کوي. راځي دلته چې ولسي خلک دا کار سوی دي اوس یې دونې غټ دغه ورکړي. بالکل، خو د هغوی دوی خو وایي چې دا کار طالبانو کړی، خو تر څو پورې قاري صاحب د خبرو چې 3 کسان په دې پیښه کې نیول شوي دي او د دغه هغه بیرته ویډیو را نشي، نو د طالبانو په ساحه کې شوی جوابدې به هم طالبانو سیږي. اوس که د کابل د ګوډاګۍ ادارې داسې کار کړی، خامخا به موږ هغوی نه هغه کړی وو. دا چې پیښه د طالبانو په ساحه کې سوی، دوی نیوکه کوي، نو مسؤلیت دی طالبانو چې هغوی جواب ورکړي دا پیښه څنګه سوې ده. مومن صاحب دغه د ډېر خوښۍ ځای دی چې دا طالبان د ځان یو مسؤلیت بولي چې د پلټین دپاره دا یو ډېر ښه خبره ده. نو دوی چې ګر سره په امریکې کې د خپل سفارت کې څومره غټې غلاوې وکړلې دلته د افغانستان څخه، نو د یو ځای څخه بل ځای پورې د دوی خو نو بیخي یو ځای هم نه ګڼل کېږي او زموږ سره داسې کوچنۍ چانس کوي. د غټې خبرې ډېره مننه خبره. الله مقدر که عزتمن شي. هاشمي ورور مایک مخلاص که یا دغه قاري صاحب نه چې لاندې د افغان ورور. منصور هاشمي صاحب. السلام علیکم جنرال صاحب، تا ته او قاري صاحب ته ډېر ډېر سلامونه. سلام نه بعد زه دا خبره کول غواړم چې اوس هغه وخت نه دی، اوس خلک ډېر هوښیار شوی دی، ډېر پوه شوی دی. دښمن به ډېر تبلیغات وکړو، خو الحمدلله موږ اوس ډېر پوه شوي یو. ډېره مننه. صحیح قدرمن شي. علامه عزت که افغان نعیم افغان مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ستر جنرال صاحب، ستړی مست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لایو خپرونه شیر کړئ سره ملګرو، مهرباني وکړه. جوړې په خیر یم ستر جنرال صاحب، په خیر یې؟ شکر ده الحمدلله. د موضوع مطابق که څه لرې مهرباني وکړه. اورې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام، ستړی مشه، په خیر حالې. مبین صاحب ته، قاري صاحب ته، شاهین صاحب ته، منصور ته، ټول ته سلامونه. خالد مبین صاحب د دې دپاره راغلم، شاته چې کومه شیشه دې لګولې ده په دې کې لږ خیال کوه، پوه شوې چې ټول شیان کې معلومیږي. دغه شي د درته راغلم، بښنه به ډېره ډېره کوې. صحیح شه، صحیح ده؟ صحیح شه. خدای په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منصور احمدزی. السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او قاری صاحب خوستی ته، شاهین صاحب وردګ ته او دغه بل خالد نومیږي که نوم یې ورته نه ښکاري او د لایف ټول ملګرو ته. جنرال صاحب موضوع مې د خبر نوم زم نوی راننوتلم چې هغه موضوع سره هم څه ټاکلی ده. روزګان د هراوت ولسوالۍ کې چې کومه سیمه طالبانو فتح کړې ده، په هغه کې دارالمعلمین، میز، چوکۍ او عامه شتمني هغه لوټ شوي دي
په اروپا کې ناستو سیالخواره له واقعیت نه لرې بې ضمیره خلک دا مطلق د طالبانو کار بولي او طالبان په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او وایي چې هغه د پیښې 3 کسه عاملین هغه هم نیول شوي دي او وسایل هم تقریبا اکثریت وسایل چې کوم لور شوي هغه یې بیرته ترلاسه کړي دي او بیرته یې دارالمعلمین ته انتقال کړي دي نو دغه موضوع ده خبره دا ده چې امارت اسلامي پخوا په خپل وخت کې چې دوی قدرت په لاس کې د کابل دوی هغه مشران معلوم دي هغه افراد معلوم دي او کله چې دوی د شر او فساد ورته او هغه دفترونه چې دوی چور کړي وو هغه میزونه چې دوی چور کړي وو هغه طالبانو چې کله حکومت ونی او هغه خپل امتحان ورکړی دا به دوی د مشران څوک وزرا او څوک رؤسا او دنه په امارت اسلامي کې د خپل قدرت کوشش وکړي چې دغه کم نظر ملګری چې دي دا ډیر سټیجو ته مرزي مونږ کوشش کوو چې دلته هغه څوک چې طالب نیوکه کوي هغه ته راشي چې جواب ورکړي منصور صاحب بخنه غواړم دلته منصور صاحب بخنه دلته تاسو سټیجو ته بار مزقه ته کوم بیا راځي هغوی ته بیا وخت نه پي راشي که هغه څوک چې سالمه نیوکه کوي راشي چې مونږ قاري صاحب جواب درکړي چې تاسو هم دغه یوه خبر پیدا کړی ټول افغانستان په سوونو میلیارډ ډالر د غلو غلا کړی یا ورځ تاسو پکې څه ونه ویلې نن یو دارالمعلمین د بل چا لخوا نه هغه چا لخوا چې خالي ساحه د طالبانو ده مکمل په طالب وراړوي مهرباني وکړه منصور صاحب پوه نو دوی طالبانو خپل امتحانونه ورکړي هر چیرې ورکړي په خپل وخت کې ورکړي طالب ته احتیاج محتاج چې کوم شتمنۍ او هغه میز چوکۍ باندې کوي څه پوه شوې بل دا د دشمن رقم منفي تبلیغات روان کړي دي دا ان شاء الله تعالی خلک د افغانستان خلک ولس اوس بیدار شوی اوس پوسوي دي چې دا د اروپایي او د امریکایي غلامان او اجیران پراته دي او د طالبانو په سینیو کې را شروع کړي دي دا خلک پوهیږي اوس هر سړی پوهیږي د کابل کې څوک اوسي په خارو کې څوک اوسي د امتحانونه په خپل وخت سره هر چیرته ورکړي دي او بل دا چې دغه قاری صاحب خوستای صاحب ما او تا ډیر پخوا ملګرتیا ډیر وخت بعد له تاسو سره ملاو سم پخوا ما او تا ډیر تقریبا شاهین صاحب او تا هغه په وخت کې د غلایفون نوی شروع سی او د موضوع مطابق راغه خبرې بیا په شخصي کې سره وکي منصور صاحب د وخت د کمښت له امله نشو کولی چې دلته خپل نور مسایل لا واخلو صحیح د قدرمن چې الله عزت وکړي صحیح د جنرال صاحب بل سړی را واخله سلام علیکم خان دغه یا وطن یا بلستان مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ستر جنرال مبین صاحب ته او شاهین صاحب ته او کاری صاحب ته او خان ته او رحمت الله د کڅوک ته رحمت ګل دغه ته سلامونه وړاندې کوم نو د خبره ده د دې مسؤلیت چا پر غاړه اخیستی ده او دا نفر چا نیولي دي دا خلک څوک دي قاری صاحب محترم د بلستان والا ته که جواب ورکړي ته دې قصې نه لا نه یې خبر نه خو د کیسې نه خبر یم د خبر یم طالبانو باندې ټپه سوې ده دا طالبانو دغه کار کړی ده یا لاس کې لرلو دا خلک داسې وایي چې مثلا رسنۍ دغه وایي نو زه تاسو ته یم چې تاسې رښتیا ده دا لاس پکې لرئ او که دا موږ سربازان درواغ وایي دا سربازان مو درواغ وایي او داسې درواغ وایي چې لکۍ والا درواغ وایي طالبان وایي چې د پیښې عاملین موږ نیولي دي او زر به یې رسنیو ته راڅرګند کړو نو که داسې سي مثلا دا نفر چې نیولي دي او شی که درته رسېدلی دا سړي څوک دي د حکومت د خوا دي که د طالبانو د خوا دي خو دا خلک سره وایي چې دا د طالبانو د خوا دي دا کلیوال خلک دي د کلي ملکان دي هر څوک چې دي محترمه دا کوم کسان چې نیول شوي دا د سیمې عام خلک دي کلیوال دي او بل دا سیمه داسې لرې پرته سیمه ده د راوت ولسوالۍ په خپله یوه لرې پرته ولسوالۍ ده او دا سیمې خلک چې دي ته د زیاترو علمي کچه دومره لوړه نه ده چې هغه د عامه شتمنیو په اړه دومره هغه ولري معلومات ولري د هغوی د اهمیت په اړه دومره معلومات ولري نو هغوی راغلي دي سیمې د هغه شیان وړي دي ځان سره او د
هغه کسان نیول شوي دي چې هغه عام دي کلي خلک دي. نو دا طالبان چیرې ولسي دا خلک هم خبر سولو دا غلام وسوله دا طالبان چیرې وو دا خلک داسې اوس تشویش کوي چې مثلا د دوی پوره لاس کې ده نو اوس تاسې څرنګه کوي دا پوره لاس ردوي او که نه ردوي ما مخکې هم درته ویل چې طالبانو چې غلا کوله هغه د ضرورت د دې نه و چې د حکومت په خلاف راځي ځکه حکومت کې فوق العاده غلا ده نو بیا به دوی سره یو ځای سي او دا قاري صاحب درته ویل چې دا عام کلیوال خلک دي او طالبانو د پیښې ځینې کسان نیولي دي او هغه کوم شیونه چې وړل شوي دي هغه یې ټول بیرته ترلاسه کړي دي. نو فکر کوم دا یموږ کفار درواغ یې دا په رسنیو پسې درواغ یې دا په مجاهدینو پسې درواغ یې که دا رسنۍ په درواغو باندې دا خبرې کوي نو رسنۍ رښتیا کله ویلي دي رسنۍ خیله د تاسو د شړنګا بابا شعرونه لملمه کي او وروره هغه مرایا هغه خو ما بیخي رایادومه د هغه نوم مه رایادوه تر هغو مشر دی د سراله قمندان دی د وروره اسدالله خالد ورته یاد کړم چا ټاکلی دی تا ټاکلی دی تاسو ټاکلی دی تاسو وایئ چې موږ سر پې ورکو موږ دا ورکو اسدالله خالد مو مشر نه ده موږ ولا کلا سر پې ورکو تاسو مخ ته یې کلا بنه پې ورکو موږ یې څه کوو دا ولا کلا سړی لای سړي زوی نو خو بیا توپک کېږدئ که نه راشئ طالبانو سره یو ځای شئ بیا نو دې ضرورت څه ده چې یا کفن او یا وطن دا کوم شعار دې لیکلی ده نو خو ولا که دلته حماسي صاحب دغه باره کې داسې وم ویلو چې مثلا دا د کفر علامه ده دا وطن بلستن کول بیا نو ولې بیا موږ لیک دا افتخار ورباندې کوو نو تاسې څرنګه خوښه ده او که تاسې ته درس نو تاسې خو تسلیمي منئ که نه منئ هو په سر سترګو یې منو وروره ته لږ انتظار شه دلته یو د هزاره په نوم باندې یو کس راغلی ده زه به دا راواخلم برادر هزاره سلام علیکم قاري مهرباني وروره دغه ورور ته به زه ووایم اصلا کوم د کابل ادارې کوم منصوبین چې د اسلامي امارت سره یو ځای کېږي اصلا دوی ته د تسلیمۍ نوم نه ورکول کېږي دا تسلیمي نه ده محترمه افغان ته نه تسلیمیږي موږ تاسو په منځ کې تسلیمي نشته او هیڅ ځای کې به هم د اسلامي امارت په رسمي ادرسونو کې ونه وینئ چې دلته د تسلیمۍ کلمه کارول شوې وي د اسلامي امارت د صف سره یو ځای کېږي دغه کلمه کارول کېږي تسلیمۍ کلمه نه کارول کېږي قاري صاحب محترمه ولا دا تاسو لیفونه ګورم له دې عسکري څخه او له دې کفر څخه مې ولا زړه تور سوی دا خو د سلا ولا فنا کنه کې باندې د مظلوم ولس وینې تویږي نور یو شی هم نه صاحب له ورځ مې دلته یو ویډیو کتله د ولسي خلکو یې ورکمولې او څوک هغه ته ولاړ و د هغه میډیکل ته ولاړ و هغه یې پورته کول لنځه کې ویستل سپین خلک ول ما ولا له خپل عسکرو چې زړه تور شو قاري صاحب دې ورور ته څه توصیه لري موږ وایو چې راځي دې زتینو دی 50,000 افغانۍ نغد دې ما نه واخلي نو ته څه کوې هلته بلا غواړې خو افغانۍ هم نه غواړم دغسې میاسې وروره جانه په خوشحالي پرېږدې سینما ته یې د سره هم نه راکړي نور یو شی هم نه غواړم یا وینفور ټوپک د سره راوړه یا رینجر د سره راوړه موږ تابعدار یو راشه وروره دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر به درکړم نر غوندې راسه د موږ ورور یې بالکل زه درته راځم تاسو ته انشاءالله تعالی زه همیشه د تاسو په خدمت کې یم ولې دا نن درواغ سي او د دې کفري رسنیو درواغ سي مې ولیدلو مخامخ یې درواغ وویل بیا وم نیولو مجاهدینو زه دلته نه وم خبر چې دا مجاهدینو نیولي دي دا مجاهدینو نیولي دي نو اوس دوی ولې چې موږ نیولي دي دوی په درواغو باندې وویل هلته وروره جانې درواغ وایي سترګې تړلې وې وایي دا موږ نیولي دي په ناکه ناکې باندې قسم داسې خلک غولوي هسې فساد جوړوي هسې مشکلات جوړوي هسې سولې ته وروره جانه لمن وایي خدای سام صحیح سام سړی هسې د حکومت په صاحب کې ولاړ د کابل د ادارې دغه بل ورور شاهین صاحب تا سره د هزاره ورور ته به واخ ورکړو چې د حق اولیت موږ دوی ته ورکړو مهرباني برار هزاره سلام علیکم سلام علیکم جنرال مبین صاحب خوبی سلامتی شکر الحمدلله مهربانی کو بفرمایید چه سوالی داری موضوع برنامه‌تون چیست موضوع برنامه پشتو میفهمی یا با دری برات بگویم نه بیادر من در امریکا زندگی میکنم پشتو قدر چیز
در افغانستان نبودم، کلا در امریکا و که در امریکا هستی باز امرایت انگلیسی صحبت میکنیم. ها صحیح است. گوید در همه قره میفهمی که در اوروزگان در ولسوالی دهراود یک دارالمعلمین از طرف مردم چور شده. ساحه مربوط طالبا بود که تازه به دست آورده، فتح شده بود. طالبا مصروف جنگ بود. بالاخره مردم محل دارالمعلمین را تالان کرده، چور کرده. باز به می سبب در رسانه ها یک توطئه بسیار کلان به ضد طالب شروع کرده بود. با وضاحت و نمو خاطر قاری صاحب هم همراه خود داریم. چیز سوال اگه داری کدام چی باشه؟ بله، کل جرم و جنایت و چیز کلش توسط طالبای است. کلش همه افغانستان در بدر کردن، بیچاره کردن، گرایگر روز کردن، کلش از دست جنایتکارای طالبای است. چه وقت میشه آقای هزاره به امریکا رفته ای؟ من تقریبا 10 سال میشه من امریکا هستم. خب 10 سال میشه ظلما و وحشتای عبدالعلی مزاری یادت است؟ نه من وقتا نبودم، من هندوستان وقتا نبودی. ما برات میگم کسانی که سینه های دخترهای مردم افغانستان را بریده، کسانی که در سر مردم افغانستان میخ کوبیده، کسانی که گردن مردم افغانها را قلم ساخته و رقص مردن نموده، آن کسان مجرم هست یا نه؟ از آرامای که تخلاص کن. هر کس که در افغانستان جرم میکنه، خیانت میکنه، نه نمی جرمای را که کس کرده مجرم خطاب میکنی یا نه؟ نه به هیچ عنوان، به خاطر که شما اسناد دارید، به خاطر نه داریم، اسناد داریم. اگر اینمی کار را کسانی کرده باشه مجرم خطاب میکنی یا نه؟ بله چرا نه؟ خب اینمی جرم عبدالعلی مزاری خائن کرده، اینمی جرم آقای محقق کرده، اینمی جرم خلیلی کرده، اینمی جرم به صدها مجرم های دیگری که در ارگ امروز شسته کابل را با ویرانه بدل کرده بود. اینمی مردم عالم در حکومت قرار داره، اینا را مجرم خطاب میکنی یا نه؟ نه به هیچ عنوان. نمیکنی. ما میفهمیم به حساب قوم پرستی نمیکنی. طالب مردم است، طالب زایده خاک ماست، طالب ما احسان طالب هیچگاه فراموش نمیکنیم که ما را از شر اینمی تو خائنا خلاص ساخته. طالب احسان را به ما کرده که اینمی توپک سالارا و مجرمین را از خاک افغانستان نیست و نابود ساخته و حکومت اسلامی برای ما ساخت. ما احسان طالب هرگز فراموش نمیکنیم. و تو برو با مکلیسای برو، برگرت بخو، سوسیالت بخو، سگای امریکایی را بشوی. طالب مجرم خطاب نکن. چټیات نگو. چټیات تو میگی که یک ظالم، یک مجرم، یک وحشی، یک درنده را جنایتکار خطاب نمیکنی. کسانی را که سینه های دخترهای افغانستان را بریده مجرم خطاب نمیکنی. کسانی که در سر مردم افغانها میخ کوبیده مجرم خطاب نمیکنی. و کسانی که افغانستان را گهواره امن برای ما ساخته آن را مجرم خطاب میکنی. کسانی که شاخ امریکا را شکستاندن مجرم خطاب میکنی. کسانی را مجرم خطاب میکنی که ناتو را زنگونکش ساخته، افغانستان را از اشغال خلاص کرده. تو چی رقم دیوانه آدم هستی؟ او پاروکش قاری صاحب دی ورور ته که خبره پوه شوی څه ویل لري مهرباني وکړه. نکو پاروکش ایگا پنازه مجرین مبین صاحب، من یکی جوابی به اینه میدم، به فارسی اینه یکی جواب میدم. ولی من سربازی ملی اردو هستم خودم. قاری صاحب ته واخوار که بړستنه وروره مهرباني کوشش وکړه چې ما کله اجازه درکړه بیا خبرې وکړه. قاری صاحب مهرباني وکړه. سړی راغی ډایرکټ په طالبانو تخطیطات شروع کړ. طالبان مجرمان دي، په یو دارالمعلمین باندې طالب مجرم ده. دوی بسته افغانستان وخوړ، هغه مجرم، دوی مجرمان نه دي. قاری صاحب او قاری صاحب ستا غږ شته، مهرباني وکړه.
دغه ورور خو خبره اواز ما ته رانغی زما انټرنیټ کې ستونزه وه قاري صاحب چې وایي ده څه وویله طالبان هر جرم چې کېږي د طالب لاس ده پکې دا نوم یې هزاره لیکلی و اوسېده 10 کاله په امریکا کې دته د طالبانو که دغه پیښه فرض که مونږ په طالب باندې ور واړو زه دا طالب کړی 100 د طالب کړی قاري صاحب نو طالب ته په دې جرم باندې مجرم ویل ته خدای یو جنایت ده که نه دی وایي ما ورته ویلي عبدالعلي مزاري محقق خلیلي د افغانانو پیغلو سینې پرې کړې وه هېڅ پروا نه کوي کابل یې په کنډواله بدل کې هېڅ پروا نه کوي همدغه په د کابل په ګوډاګۍ ادارې کې ناست مسؤلین په سوونو میلیارده ډالر غلا کړل زمونږ جماعتونه شهیدان که منبرونه شهیدان که قرآن کریمونه په وینو سره کړه هغه مجرمین نه دي طالب مجرم ده مبین صاحب د معاصر نړۍ څومره امپراتورۍ اشغالګر چې دي په تیر تاریخ د امپراتوریو په تیر تاریخ کې هم که تاسې وګورئ دوی چې کله کوم هیوادونو ته ځي په هغې هیوادونو کې دوی هڅه دا کوي چې اقلیتونه په لاس کې واخلي اقلیتونو ته تقویت ورکړي هغوی ته رشد ورکړي هغوی ته پرمختګ ورکړي هغوی په لاس کې واخلي هغوی ته پیسې ورکړي ترقي ورکړي قاري صاحب محترم آواز مو قطع شو قاري صاحب غږ نشته قاري صاحب غږ مو نشته تر هغو پورې به قاري صاحب تازه قطع کوم بیرته دوباره راخلم غږ مو نشته قاري صاحب شاهین صاحب قاري صاحب خطا که بیرته بیا راواخلو مکمل استودیو نه وباسم ما غږ شته وشته مهرباني وکړه قاري صاحب زما غږ شته اوسه غږ شته بالکل قاري صاحب غږ سم دی زما غږ صحیح ده قاري صاحب بله ها نو مبین صاحب ما ویل چې د اشغالګرو د امپراتوریو تاریخ که تاسې وګورئ اوس یې تاریخ مطالعه کوئ تاسې عراق ته لاړ شئ تاسې سوریې ته لاړ شئ تاسې یمن ته لاړ شئ تاسې سومالیې ته لاړ شئ تاسې سودان ته لاړ شئ تاسې په ټوله نړۍ کې تاسې وګرځېږئ اشغالګرو امپراتوریو په هر هیواد کې د لږکۍ او د اقلیتونو استخدام کړي دي دغه د خپلو ګټو دپاره انتخاب کړي دي د دوی نه استفاده کوي همداسې په افغانستان کې هم شوي دي په افغانستان کې تاسې په تیرو 100 کلونو کې وګورئ تر ټولو زیات خدمت چې کفر او دغه سرو انګریزانو ته کړی ده همدې خلکو کړی ده په ډېره بې شرمۍ او په ډېره بې ناموسۍ به دغه خلک دوی به خپلې ښځې وروستې خپل ناموسونه یې وروستل هلته د امریکایانو سره د امریکایانو په بیسونو کې هغه هلته استخدامولې هغوی نه هلته کار اخیستو او دا ټولو افغانانو ته معلومه وه اوس هم تاسې دوی حالت وګورئ یو څوک چې 100 کاله د انګریزانو د امریکایانو د کفارو غلام پاتې شوی ده په ناموس نه ده ورته تړل شوی په مال او په هیڅ شي نه ده تړل شوی هغه څنګه د بل چا د مجرم خطاب کوي دا خو ډېره د شرم او د عیب خبره ده قدرمن شه علامه عزت کده آقای هزاره شنیدی؟ بله یک دفعه دیگه ممکن نفهمید توجه نشدم پشتو درست بلد نیستم پشتو زبان رسمی افغانستان است باید تو پشتو را بلد شوی در اینجا پشتو زبان رسمی افغانستان است باید تو صحبت کنی مبین صاحب چې پښتو نه پوهیږم زما په خبره او پښتو وای نه پوهیږم امونه میشه داری بگی بله میشه قاری صاحب گفت که یک کسی که 20 سال به امریکایی ها مردگوی کرد دخترای خود را روان کرد از گرین ویلیج در دشت برچی 20 جنازه روان شد که در اونجا در فاحشه خانه ها کار میکردن اینه تو قواره تا نشان بتی آقای پچق بینی هزاره پاریکک نشان بتی روی تا نشان بتی کامره تا خلاص کن
از گرینویلج در حملات استشهادی 20 تا دختر فاحشه به دشت برچی انتقال شد، کشتهشان. شما چطور از غیرت گپ میزنین، از حقوق بشر گپ میزنین، از دیگه چیزا گپ میزنین؟ می شما بودین که سینه های دخترهای مردم افغانستان را بریدین، میخ کوبیدین و رقص مرده نمودین. شما جنایت‌های بشرضد را انجام دادین و نمو مردم یا درگ نشستن یا الان دلشان است که جرم کنه. شما بودین که به نام خاتمین مردم افغانستان به سوریه فرستادین، جنگ سوریه را به افغانستان کشانیده. مبین صاحب گوش که یک دقیقه گوش که مسئله میگم کدام اسناد داره که اسناد سینه‌بری که مزاری کرده؟ داریم، به صدا اسناد داریم، به صدها، بازارها. خب ما ظلم و وحشت فاروکشاف اینها نیست از کسی، به هزارها بازارها و انتقامشام گرفتیم. بله ما داریم، اسنادش داریم. فاروکش دغه بل رور شاهین صاحب خان چی شي داده دغه هغه دی قدم دی قدیم خان مهرباني وکړه قدیم دا کار چې نشته دی ته په انګلیسي باندې نوم دوه واره چې نشته دی خو ما یې کم خلاص کړو دوه واره نشته کړی مهرباني وکړه بیا بل چاته واخ ورکړو بیا خفه کېږي چې موږ یې ولا ښکته کړو نه غږېږي مبین صدا نه غږېږي نه غږېږي بس قطع یې که شاهین صاحب ښه دغه بل رور افغان رور اورې ته دې مایک بند کړه نو نعیم افغان صاحب نعیم افغان صاحب مهرباني وکړئ نعیم افغان صاحب مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړه دلته چې راځئ لږ ویښ کښېنئ ضرورت بیا څه ده چې اوس راشئ دلته زه دې رابارم کمه د نورو خلکو وخت السلام علیکم وعلیکم سلام جنرال صاحب ستړی مې په خیر قدرمن شه الله مو عزت وکړه مهرباني وکړه جنرال صاحب زه په خپل محمد نعیم نوم د ما خپل تعلق پاکستان کې په کوټه کې اوسم د موضوع باندې خو ما اوس د پیش پیدا کوي په موضوع باندې خو زه ولاکه مې سر خلاصوي موضوع باندې نه یم خبر روزګان د هراوت ما اورې جنرال صاحب اورم او نو اوس مې هم د پیج مې اوس پیدا کوي اوس مې لایک هم کوي له ځان سره نو زه صرف دا وایم صرف دا غواړم چې بس خدای دې پښتانه سره پر آرامه کې الله دې افغانانو ته اتفاق او اتحاد ورکړي په موضوع باندې زه اوس معذرت غواړم په موضوع باندې زه اوس ولاکه موضوع مو د روزګان د هراود ولسوالۍ کې دارالمعلمین چور سوی دا وسایل هغه کوم میزونه چوکۍ کتابونه کتابخانه دا چور سوی ده پړای سکشویان د غار پلورایټان بې ضمیره د کابل ګوډاګۍ اداره کوشش کوي په طالبانو یې وروړي طالبان وایي چې موږ د پیښې چا چې په پیښه کې لاس درلود هغه مو نیولي دي او تقریبا 80% هغه کوم وسایل د کتابخانې کوم مواد چې هغه مو بیرته راوړي دي ترلاسه کړي مو دي نو دغه دوه ادعاوې کېږي ولې په لوی لاس باندې طالب د بدنامولو کوشش کېږي بالکل دا خو طالب خو د الله ژوند ورکړي طالبانو خو موږ په خپل حمایتي یم زه الحمدلله شکر د مسلمان یم بل طالب خو به زه هم داسې کار نه کوي چې هغه د یو مسلمان ته بیا پښتانه ته تاوان ورسېږي چې دی په خپله د یو شي انکار کوي او خلک یې پر دور اړوي نو دا خو معلومه خبر ده چې دا د طالب د بدنامه کېدو دپاره دا کار کوي بل د شي دپاره هم نه ده دا صرف او صرف د طالب دپاره د چال جوړ شوی دا او دی بدنامه کړي کار به بالکل انګریزان کوي کار به کفار کوي بدنامه کوي دی دا ټول چال ورته جوړ دی ټول چال ور طالب جوړ شوی دی طالبان خو الحمدلله موږ مسلمانان یو دا د موږ ایمان د موږ شکر الحمدلله د طالبانو حمایتیان یو طالبانو ته د الله ژوند ورکړي الله دې کامیابي ورکړي طالبانو ته او هر کله له الله کامیاب غواړو پر حق لار باندې له الله کامیاب غواړو هر وخت بس پر هغې ورځې باندې ما معذرت اوس زه په موضوع باندې اول نه وم خبر
قدرمن شه الله پاک معزت وکړه ژوندی اوسې. بشیر جان سلام علیکم، لایو خپرونې ته بخیر راغلی. ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبین صاحب د مهربانۍ له مخې که یوه لحظه دې دغه کامره بنده کړي، دلته د انټرنیټ ستونزه ده، ماته د ستاسو غږ بیخي سم راځي نه. مننه. کور مو ودان. قاري صاحب محترم، تا نه یو دوه سواله لرم. که مو په یاد وي یو څه مو د مخکې په هلمند کې د برېښنا سټیشن ته زیان اوښتی و، اوس دغه د روزګان دارالمعلمین لوټ شوی ده. اول سوال مې دا ده چې دا د طالبانو کار ده که د ولسي وګړو؟ راځم دویم سوال به مو کوم، بیا به ځواب ته منتظره سوم. دویم سوال دا د قاري صاحب محترم، که چیرته د ولسي وګړو کار وي، آیا په اوسني وخت کې طالبان لاس په کار سوي دي؟ او بله خبره دا، په آینده کې دوی داسې څه په فکر کې لري چې دا پیښې به تکراري نه سي؟ مننه که دغه سوالو جواب راکوي. کور مو ودان. وعلیکم السلام ورحمت الله. بشیر جان صاحب الله دې تاسو ته اجر درکړي، ژوندی دې وي. اوله خبره خو دا ده چې دغه پیښه چې کومه شوې ده د نن ورځې پیښه، نو ما خو په سر کې هم وضاحت وکولو. دا پیښه چې دا په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې کله ولسوالي مجاهدینو فتح کړې ده، نو دغه ولسوالۍ کې دغه دارالمعلمین چې ده د تاسې کې وګورئ، دغه هغه چې ده دارالمعلمین دا ځای په ځای تخریب شوی هم د څه نه څه، ځکه دولتي سرتیرو دا منطقه په توپونو ویشته، دلته جنگ روان و. نو بیا چې کله سیمه فتح شوې ده، حکومتي دولتي عسکرو خپې سپکې کړي دي، نو مجاهدین مخکې حرکت کوي. دغه سیمې دغه منطقي ځینې ځایونو امنیت چې د هغه ځایي خلکو ته څو مشرانو ته سپارل شوی ده، هغوی ناغېړي کړې ده. د دارالمعلمین او هلته څه نورې ودانۍ دي، د هغې ساتنه یې نه ده کړې، خلک راغلي دي سامان یې لوټلی ده. په دې کې 3 کسان نیول شوي دي او سامانونه د دارالمعلمین چې کوم سامانونه دي هغه هم راوړل شوي دي بیرته. او بله خبره دا چې د برېښنا د سټیشن خبره تاسې وکوله، دلته زموږ یوه ستونزه دا ده چې دغه رسنۍ چې دي هغه یوازې تبلیغات کوي او د طالب په ضد کوي. اوس که چېرته دغه رسنیو ته ووایي، ورته ویل شوي هم دي چې تاسې هغه د برېښنا سټیشن د چور راپور خپور کړی اوس راشئ. زما شاهین صاحب شاب لیوال صاحب راځي سټوډیو ته، که دا ورته راغی راپور ته، که زه کال ته ستونزه ده ما ته خو افشان راکوي دي، باره یې نسم راجګولی. که تا زما غږ لرئ؟ هو غږ درته مهرباني. نو هغه د برېښنا د سټیشن هغه چې کوم وسایل چې چور شوي وو، هغه خو مجاهدینو هغه خلک هم ونیول، هغه کوم وسایل چې دوی چور کړي وو هغه یې هم بیرته ترې راوړله. نو بیا رسنیو ته نه که غوښتنه هم وشوه چې دوی د راشي هغه د برېښنا سټیشن نه د یوه ویډیو وکوي چې خلکو ته څرګنده شي، واضحه شي، خو دوی تیار نه شوله. دا یوازې په یوه پیښه کې نه، په هره پیښه کې تاسې به وګورئ دغه دارالمعلمین ته به دا وسایل نن ورځ یا په سبا ورځ کې مکمل شوی دی. همدې رسنیو نه بیا موږ غوښتنه وکړو چې تاسې راشئ اوس د دارالمعلمین موضوع د ولس سره شریکه کړئ چې دا د کوم مسایل چې جوړ شوي وو هغه هم بیرته راوړل شول او هغه کسان هم ونیول شول، خو دوی به بیا دې ته نه تیارېږي، ځکه دوی ته پروګرام ورکول کېږي، دوی ته برنامه ورکول کېږي چې هغه د تبلیغاتو د پروپاګنډا د دوی کار هم دا ده، دوی وظیفه هم دا ده، دوی ته تنخواه په همدې ورکول کېږي چې په طالب پسې ټوله ورځ پروپاګنډ ووایي. نو د برېښنا د سټیشنونو موضوع چې وه هغه یوازې هغه د چور راپور یې خپور کړو چې وسایل یې چور شوي دي. بیا وروسته چې کله غوښتنه وشوه چې راشئ اوس یې تاسې د سامان د بیرته راوړلو او د هغې د ویډیو دغه راپور هم خپور کړئ، بیا دې ته دوی نه تیارېدل. دغسې په ځلونو شوي دي داسې، ځکه د دوی دنده یوازې تبلیغات او پروپاګنډ دي. نو د اسلامي امارت د مجاهدینو مسؤلیت دا دی، دوی کار هم دا دی چې د عامه منفعه ځایونو ساتنه وکوي او د هغوی حفاظت وکوي. ځینو ځایونو کې د جنگ په حالت کې چې کله کله ځینو وخت داسې یو کار کېږي، هغه طبیعي خبره ده، جنگ حالت ده، او بل په داسې حالت کې مجاهدین زیاته توجه هغه نظامی کوم احتیاطي تدابیر چې د هغې ته وي، داسې تعمیرونو نه یا داسې ودانیو نه دوی مجاهدین کوشش کوي ځان لرې وساتي، ځکه دولتي سرتیري او توپونه ولي او امریکایان د هغوی ملګري بمبارونه کوي، د بمبار نه د حفاظت په خاطر مجاهدین ودانیو ته نه نږدې کېږي، کوشش دا کوي چې په دښمن پسې دښمن تعقیب کړي او سیمې تصفیه کړي. نو په دې اړه د دښمن پروپاګند ته توجه کول نه دي پکار.
مننه قاری صاحب. بشیر خان تاسو سوالونه حل شول، را بشه د لاندې شیر اوکی ته ورورته دغه ورورته شیر اوکی. بشیر جان وروره ته کوم سوال نه لري نو بیا بل چاته به نوبات ورکړو. بالکل مبین غزی ته محترم نه سلام، ټولو پښتنو د ټولو مسلمانانو ته محترم نه سلام. مو سوال خو دغه دی چې یاره ګنټې انتظار د یوې پوم دپاره ما درې افغانستان ګنټې کې به کله امن راځي؟ نو مبین محترم ته مو دا سوال دی. قاری صاحب مهرباني وکړه امن به کله راځي؟ زه خو څه د صلح د کمیټې مشر نه یم. زر 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 انشاءالله. دا اوس هم تقریبا امنیت ده، هېڅ مشکل نشته. صرف لږ زره دغه غلامانو د دې په خاطر چې بادارانو یې زړه پې باندې ورحمېږي، چغې او سورې شروع کړي دي، هله چې ویې خوړلو. نه نه شی نشته، هېڅ خبره نشته، کراره کراري ده. زاهد افغان سلام علیکم. دغه تا سره څنګ کې شاهین صاحب اوکې نصیر اوکې وغږېده اوکې وغږېده که نه اوکې چې وغږېده بس اوکې که او سلامونه یې درته وویل، سوال یې وکړه چې څه وخت سوله راځي. ښه الله مو قدر که بس ذاتي سوله انشاءالله را روانه ده، هېڅ بې فکره شه. زاهد افغان سلام علیکم. ستر جنرال مبین صاحب، قاری صاحب، شاهین وردک صاحب، افغان مبارز صاحب، شابلیوال صاحب او ټول لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبین صاحب اسلامي شریعت کې هیڅوک معاف نه دي، د عامه شتمنیو لوټول جرم ده او دا جرم چې هر څوک وکړي وړ د معافۍ نه ده. قاری صاحب نه مې سوال دا ده، قاری صاحب په هغه کې ویډیو کې کسان ډېر ښکاري، ولې 3 کسان نیول شوي دي او بل د منطقې مسؤول حد اقل یو کس چې یعنی که ولسوال نه یا د ولسوال معاون نه، د منطقې مسؤول مثلا چیرته و څه وضاحت شته ده؟ او بل په اسلامي شریعت کې د دغسې خلکو جزا، قاری صاحب نه مې سوال دا ده چې دغسې خلکو دپاره چې عامه شتمني لوټوي، بیت المال لوټوي، د دغسې خلکو دپاره جزا څه ده؟ قاری صاحب وضاحت راکړي. قاری صاحب مهرباني وکړئ. مبین صاحب دغه ورور په سوال زه پوه نه شوم. قاری صاحب محترم دا وایي چې په ویډیو کې کسان ډېر ښکارېږي او د دغه پیښې مسؤلین یا ولسوال یا چې هر څوک وي یو مسؤل خو به دغه منطقه لري، ولې د هغوی زاهد افغان صاحب همداسې وه، دوی ته باید د دوی پوښتنې او په اسلامي شریعت کې جزا د دې دپاره څه ده چې څوک بیت المال لوټوي؟ نو محترم هغه کسان خو نیول شوي دي، کوم کسان چې نیول شوي دي د هغوی په اړه به محکمه پرېکړه کوي. نو اوس خو موږ دلته حکم نشو کولی چې دوی دپاره سزا څه ده، نو هغه خو هغه د قضا او د محکمې پرېکړه ده، هغوی به فیصله کوي چې دوی په اړه څه فیصله کوي. پاتې شو دا چې ناغېړي شوې ده او مسؤلیت ټولو ته راجع ده، باید نه وای شوي داسې، خو هغه څه چې اوس باید شوي وای هغه شوي دي. هغه دا ده چې کسان نیول شوي دي، کوم مسایل چې وړل شوي وو هغه بیرته راوړل شوي دي او کوم چې پاتې دي د هغوی هم لټون روان ده، هغه به هم انشاءالله تر سبا ورځې پورې مکمل ټول وسایل ځای ته راوړل شي او انشاءالله یوه ویډیو به هم شریکه شي. نو دا زه نه پوهېږم چې څومره څوک به یې وویني، ځکه زموږ ادرسونه چې دي هغه نو ډېر کمزوري دي. دولت د کابل اداره میډیا په لاس کې ده، مطبوعات په لاس کې دي، رسنۍ په لاس کې دي، پروپاګند تبلیغوي. خو کله چې بیا د هغې په مقابل کې موږ کوم شی راوړو نو هغه بیا د خلکو او د ولس سترګو ته نه رسېږي، ولس ته نه رسېږي. نو دا یوه ستونزه شته، نور به انشاءالله د دې موضوع ټول وضاحت وشي انشاءالله. قاری صاحب یو په اجازه مو یو سوال زه هم وکړم د ورونو په اجازه. قاری صاحب موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کې قندوز ونیول شو، مرز غزنی ونیول شو، فراه ونیول شو، بسته ولایات ونیول شول. طالبان راغلل د ولایت ونیول، نه بانکونه چور شول، نه مکاتب چور شول، نه دارالمعلمین، نه کوم داسې سرمایې د ملت چور شولې. اما دا چې دغه ځای نیول شوی د ولس د کار کړی دی. زه د منم چې نفر به ونیول شي، ولې دغه بعضې خلک چې طالب ګډي وي په دو کار کې، هغه ته یې ولې غزنی چور نه کړه، بانکونه یې په لاس کې وو. په قندوز کې مکمل بانکونه په لاس کې. قاری صاحب شاهین صاحب زه به تاسو ته یوه مهمه نکته ووایم.
د امریکایانو د وتلو خو دا د موږ تاسې وینو چې امریکایانو ټانګونه په د غلو په څېر په ترپلونو کې پیچلي او روان دي. ټانګونه باسي، وسایل باسي، فوزیان باسي. بله ورځ د کندوز نه جرمنیان ووتل، د المانیانو المان چې کوم خپل سرتېري وو هغه یې وباسله. اوس دغه خلک چې دي دا 20 کاله د همدې سرو لښکرو نه د دوی هست و بود و، د هغوی نه تنخوا وه، د هغوی نه سرمایه جوړه کړې وه، د هغوی له امله دلته دوی ژوندي پاتې دي. هغوی له امله دلته دوی وزیران دي، وکیلان دي، رئیسان دي، والیان دي، جمهور رئیسان دي. اوس دغه خلک د انګریزانو په وتلو خپل عاقبت ویني، خپل انجام ویني چې انګریزان ووځي، دوی دلته په دې خاوره کې څوک نه پرېږدي. یعنی دا خلک به دا ملت دا ولس به د دوی غوښې وخوري، په خوله به خرپونه ترې وکړي. اوس د دوی آخري هڅه دا ده چې د طالب په خلاف د خلک راوپاروي، د طالب د راتګ نه خلک وویروي، ویترهوي. نور خو په یوه هم دوی هیله ونه کړه، اربکیان یې جوړ کړل، ملیشې یې جوړې کړې، ځایي پټکیان چې چېرته لوپر بدماش ډاکو تاسو یې وینئ راجمع کړي دي، د هغې ته یې ټوپک وسله په لاس ورکړې دی، طالب په خلاف یې جنګوي. تاسې ماته په خپله سیمه کې په کلي منطقه قوم کې داسې سړی راوښیئ چې هغه کاروبار لري، هغه یوه زندګي لري، هغه د دولت په لیکو کې شامل شوی وي. خو په کلي قوم کې هغه سړی د دولت لیکو ته تللی ده چې چرسي ده، پوډري ده، نشهیي ده، مور و پلار شړلی ده، عاق ده، چې لوپر ده، لار وهونکی ده، غل ده، ډاکو ده. هغه سړی حکومت راخیستی ده، تنخوا ورکوي، طالب په مقابل کې ټوپک په وږه ورکړی جنګوي. چېرته روغ سړی موږ نه ده لیدلی، نه به تاسې لیدلی وي چې هغه د دولت لیکو ته ورغلی او نه روغ سړی ورځي. هغه سړی نه ورځي چې هغه ځان ته کاروبار لري، ځان ته مزدوري کوي، ځان ته یو څو روپۍ حلاله نفقه ګټي، خپلو ماشومانو ته وړي. ټول دغه خلک راجمع کړي دي. خو د دې خلکو په راجمع کولو بیا هم دوی ونه توانېدل چې طالب مخه ونیسي، د مقاومت مخه ونیسي. اوس دوی کوشش دا کوي چې طالب نه د عام ولس وویروي، خلک وویروي د طالب د راتګ نه، چې که طالب راځي دا چور چپاول به کېږي، که طالب راځي دا خلک به وژل کېږي، وحشت به کېږي. او لکه څنګه چې تاسې یادونه وکوله، طالب خو دا نه ده چې دا په دراوت ولسوالي دا اوس دراوت ولسوالي فتح کړه، خو په هر ولایت کې منطقې سیمې د مجاهدینو په لاس کې دي، ولس یې ویني، خلک یې ویني. د موږ په خوست ولایت کې مجاهدینو په لاس کې منطقې دي، سیمې دي، بازار کې په خوست بازار کې خلک یو په بل باندې عریضه وکوي، طالبانو ته یې وروړي، فیصله طالبانو ته وړي. هغه خلک هم هلته طالبانو ته ورځي، هلته سیمې ته خلک ورځي، یا د سیمې د منطقې خلک ګوري، یا د مجاهدینو د واکمنۍ د حاکمیت ساحه ګوري چې هلته څه وضعیت ده، څنګه خلک ژوند کوي، او څومره د امن او د سکون او د آرام ژوند ده. دا هر څه دا خلک په خپلو سترګو ویني. خو بیا هم دا د سولې دشمنان چې دي، دا د اشغالګرو ګوډاګیان چې دي، دوی خپلې هڅه کوي، کوشش کوي، ځکه دوی په ډېر بد حالت کې قرار لري. بالکل قاری صاحب. رابوش محمد ورور صاحب، محمد صاحب تاسو خپل مایک خلاص کړئ، مهرباني وکړئ، قاری صاحب موجود دی، کوم سوال کوي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خیر محمد صاحب پرید دای بو وگه بیا تاسو براتون. ما یک پیشنهاد داشتم. آوریم مبین صاحب رو آورم محمد صاحب لطفا خیر. دوار محمدی خیر دبل محمد تبو وقت. تو بیا روز تاغو که دبل محمد. صاحب آواز می درزی ورو. و مهرباني وکړه، مهرباني وکړه. مبین صاحب وروره بخښنه غواړم، ډېره ډېره موضوع درته وایم، مایک دې خلاص که کنه، نو موضوع خو نو دغسې نه وي. اورې نو اورم واورم مبین صاحب، مهرباني. نو موضوع د دراوت پر دارالمعلمین باندې موضوع د مطلب، یعنی دی وایي چې دا دارالمعلمین چې دی دا طالبانو چور کړی دی، یعنی دا غني مطلب کم بیت المال چې دی طالبان د بیت المال سره خیانت کوي. زه دا وایم هغه په پښتو کې او مشران یو متل کې وایي چې د میږ د یو وخت ښکاره سي پیغور دی، د وزې د 4 وخت ښکاره دا نه دی پیغور. مطلب ګوره زه اوس هم دا وایم چې دا کار دا نه دی کړی طالبانو، او دا ولس چې دی وروره و دا خلکو ته در په در د خلکو د ولس سره ظلم کړی دی، دا زړه درد کې پر دا خلکو باندې دا به کېدی چې زه دا سوچ نه کوم چې دا کار طالبانو کړی، خو دوی چا رقم پروپاګانډې کوي وروره د طالبانو مخ به دې خبرو نشي نیولی. زما بس دومره خبرې وې وروره بخښنه. قدرمن الله پاک مایزات وکړه. محمد مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ.
سلام مجدد مبین صاحب، قاری صاحب، به شما همه استودیو شما. ما یک سوال داشتم و یک پیشنهاد داشتم. ما ویدیویی را که دیدیم که در دارالمعلمین چور شده بود، این خب همون مردم عادی افغانستان بود که اشتکا از جمله دیگه ریسفیدا منطقه بود، اونجا هر چیزی که میکشیدن میبودن. ما خود کدام چیز ندیدیم کدام نفر مسلط اونجا باشه و این کارهای دولت است. همین چندین کشتاری که در پانتون شروع شد و پشترش همون خبرنگارش در موترشون بم ماندن و امیر راکتایی که از داخل کابل به سر خود همشهریان کابل فاش شد. این کلش کار دولت است. دسته‌هایی است که از طرف صالح رخ میته و این پلان هایش میخواهد که 3 سال بر هم بدنن. ما مردم هم میفهمیم و پیشنهاد ما این بود که چرا امی از بزرگای شما یک یونیفرم بر طالبا معین بسازن که اونا در یک یونیفرم باشه که شناخته شوند در هر جایی که اونا اگر باشن. که آقای محمد اگر شما خب به جهاد در وقت رسام چی دارن، شناخت دارن، جهاد کردن، جنگ گرولا، جنگ چریکی با یونیفرم ناکامترین جنگ می باشه. نه خیر، او خب میفهمم، منتها امو یک شناخت باشه که مردم در این نت یک ویدیوهایی که پرمیشن که طالبا باید شناخته شود که این کار طالبان است. حالا ما شما میریم در پروسه صلح، ما میخوایم در افغانستان صلح بیاریم به خاطر که این دولت شیطان هر کاری که تومته که بکنه، هر چیز از هیچ چیز دریغ نمیکنه و ما ایرا میبینیم که مردم عام بود فرقش ما کرده میتونیم، اما مردم دیگه مردم نمیتونن. نه همه فکر میکنن که امیر والا طالبا کردن. و یک امی برادر دیگه اینجا آمده بود از امریکا، هزاره. ما برازی بگویم که اگر ثبوت نداره، ما در امی امریکا برش یک بیش از 100 یا 200 کست از جنگ های کابل که هزاره ها سیناهای زنهای مردم بریده بودن، ما ویدیوهای مستندش دارم. اگر اینا تقاضا میکنن ما اینجا برشان میارم، برشان نشان میتم. اگه آقای محمد اگه اینمی ویدیوها را با ما شریک بسازی، لمبر واتساپ برات میتم، ما در دانی از اینمی ویدیوها را درو میکنم. ما در وجود بیش از 300 یا همه قدر 400 کست از جنگ های کابل، از وقت جنگ های مزاری خواهن، اینمی یک خدمت تو به ملت افغانستان باشه که اینمی را به میموری تبدیل کنی، امی ویدیوهایش مستند بسازی و به ما ارسال کنی. این کلش در ویدیوز VHS است. اگر ما تانستم سرازی کوشش میکنم، خدا کنه خراب نشده باشه. نه نشده انشاءالله. 30 سال میشه از ویدیو هست دیگه. ببینم کوالیتی چه رقم است. اگر تانستم بازور ما جنرال صاحب محترم ما ترکیبست کرده را یک روز حکومت اسلامی بیایه برای از این خائنایی را بکشیم و اینا را زنده باشه. خیر خاطر زنگ زدم که ما برش بگویم که ما ثبوت بر دست مستند ویدیوهای از اینا را دارم. زنده باشه که چه رقم کشتار مردم کابل بیگناه اینا به چی انواع به قتل عام رسید و ملامتگیش بالای دیگه کس انداختن. امروز ما برایشان ثبوت ارائه میکنیم. روز حکومت اسلامی بیایه ما با ثبوت اینا را محکمه میکنیم و اینا را به جزایشان میرسانیم ان شاء الله. زنده باش. خیر ببینی آقای محمد، تشکر. شهاب لیوال صاحب سلام علیکم، خبرونه ته بخیر. اغلی موضوع مطابق کوم سوال دی مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ډیره مننه جناب صاحب محترم، الله دې اجر درکړي. زما پوښتنه قاری صاحب نه دغه پوښتنه لنډه پوښتنه کوم، هغه دا چې اکثر خلک نیوکه کوي واقع دا چې دغه کار طالبانو پورې مرتبطه ده کنه. دا خلک ولې دغه 18 کاله چې د کابل کار زور دی. مهرباني مایک په بند شو لیوال صاحب. دغه خلک چې دومره تونده نیوکه لري ګواکې دا چې یو ډېره وړه ویډیو هغه هم د جنګ له صحنې نه خلکو ته فلم بردارۍ سوې د
جنگ ساحه کې داسې یو غیر اخلاقي کار شوی چې هغه هم طالبانو رد کړی ده. موږ دغه د کابل ادارې دغه خواخوږو ته وایي چې د تېره 13 کاله کوم وحشت و بربریت او کومې غلاګانې او د ځمکو چورو چپاول چې وشو په دې اړه هم دوی تر اوسه رسنیز اعلانونه کړي، تر اوسه د هغوی د چورو چپاول په اړه هم دوی غږېدلي. مثلا د تېره ورځ اتانورو د امرالله نصالې ترمنځ شخړه رامنځته شوه. هغه د حیرتان د غلا ورته ویلي او هغه برعکس ورته ویلي چې تا اپراتیفي پیسې غلا کړي دي. نو آیا داسې یو کس نه پیدا کېږي چې دوی ټولې نیوکې پر موږ په دې معنا نه کوي چې ګواکې طالبان داسې دا کار غیر اخلاقي ده، صرف دا عقده‌مندانه عمل، عقده‌مندانه کار کوي. دا عقده‌مندانه کار ده ګواکې د طالبانو رنګ خلکو ته بد کړي. په دې بهانو او پلمو باندې اوس دوی باید پوه شي ولس پرې پوهېدلی ده، ټوله نړۍ پرې پوهېدله، حتی خپله خواخوږي پرې پوهېدلي دي چې دوی هغه فاسد او غله خلک دي که نه، چې دوی هغه کوم ملک نه دوی ځي خیر راټولوي، د دوی هغه سات چې په لاس کې هغه یو پوسټ چا لیکلی او فیسبوک کې عبدالله چې چا نه د خیر تمه درلودله، هغه ویلي صرف دومره وکړه چې د سات د ما سره بدل کړه، بیا به د وروسته زه به تاسو ته کومک وکړم که موږ کومک کوو که نه کوو. د ما هغه ورته داسې ویلي و لیوال صاحب، وایي ده غوښتل چې لاس جګ کړي او د څه نورې غوښتنې وکړي د جنیوا په کنفرانس کې، لیکن هغه مرسته کوونکي هیواد د بهرنیو چارو وزیر هغه لاس ونیو، ورته وویل چې لاس هغه وخت جګ کړه چې د ما په لاس کې د $15 ساعت ده، دا ته واخلې، د تا په لاس کې چې کوم ساعت د $4,500 ده دا ما ته راکړې. نو هغه وخت کې به بیا زه تا ته اجازه درکړم چې ته لاس جګ کړې. وخت چې زه تا سره د مرسته کوونکي هیواد د بهرنیو چارو وزیر یم، د ما په لاس کې د $15 ساعت ده، ته چې د یو سوالګر هیواد داسې یو هیواد چې راځې دلته سوال کوي، د تا په لاس کې د $8,000 ساعت ده، نو شرمېږې نه، حیا نه درځي؟ دا خلکو کې شرم هم نشته. مهرباني. او بل اړینه مسله دغه ده که نه چې دوی د دهراوت قضیه دومره ولې رسنیز کوي، ولې دوی دغه قضیه دومره لري نه خام مواد نور څه شی لري؟ نور هیڅ شی نه لري. آفرین. لیوال صاحب پوستو نه تیښته، سنگر نه تیښته، محاصره، د کابل ګوډاګۍ مزدور اداره په فساد کې تر ستونې غرق، د دفاع بې سامانه وزیر سر وهي سنگر نیسي، په پارلمان کې امریکایي عسکرو اشغالګرو ته زارۍ کوي چې تاسو مه ځئ، د یو پارلمان پاروکش رئیس د ریاست جمهوری ته اخطار ورکوي، د فساد تانې ورکوي، د ریاست جمهوری نه پارلمان ته د فساد تانې ورکول کیږي. هغه ښځې چې لومړی مرستیالې په توګه والیانو ته هدیه ورکول سوي و، د هغه تقریبا 20 ښځې په ګاونډیو هیوادو خرڅې سوي دي. نو دوی په کوم شي تاسو سره نور دوی څه شی لري؟ شړونګا بابا چې راسي د خلکو په غوږ کې اذان ورخطا کوي، شعرونه لملمه کوي، د ونې په پاڼې باندې نڅېږي، د توپک میله شرنګوي، نو دوی لري څه شی؟ کاشکې دوی یو روغ ولسمشر درلودلی، ولسمشر یو معتاده، یو بیچاره، د دوی بحري قوت ټول په پلیسوخته کې د کابل په سیند کې ژوند کوي، د دوی عسکر ټول د پوډرو معتاد دي، دوی روزانه تلفات لري، روزانه عسکر وژل کیږي، روزانه د تیښتې لار غوره کوي، روزانه له دوی نه طالبان وسایل نیسي، ټانګونه نیسي، پرمختللي دربر د دیسي ټوپونه تې نیسي، رینجرې تې نیسي، د شپې لیزري توپک او دوربینونه تې نیسي. دوی لري څه شی غیر له دې چې دوی یو سوالګر هیواد ته سوال وکړي، چنده راټوله کړي، د امریکا پښې راکش کړي افغانستان ته، نور دوی څه شی لري؟ او بل اړینه موضوع جنرال صاحب محترم هغه دا چې ګوره د دوی به همیشه سي وزیران جرګې ته هغه پارلمان ته وړاندې کول، هغه وخت کې ډېرې جنجالونه کېدل که نه، د حق مسله به حق به هر وکیل به مقابل وزیر نه دوی حق غوښته، خو دا واري مسله دومره جالبه شوه چې ډېر لنډ وخت کې، ډېر کم وخت کې دوی شورا سره وکړه، دغه وزیرانو ته اعتماد رایه ورکړه. ولس باید په دې سر خلاص کړي. نن چې دغه خیاطان، نن چې دغه ارګیان
یو ډېره وړه قضیه رسنیز کوي ګواکې دا چې طالبانو په ساحه کې یو مکتب غلا سوی ده دا مهمه نه ده. الحمدلله ثم الحمدلله موږ مجاهدینو ورځ نه وه تېره هغه عاملین یې نیولي دي او څه نورې پاتې هغه هم انشاءالله نیول کېږي. خو دغه موضوع ته د دوی غور وکړي چې دوی 13 کاله د ټولو افغانانو په نمایندګي له ټولې نړۍ نه غلاوې راټولې کړې فقط د محدوده شلو یا دېرشو کسانو په لیوال صاحب که داسې وویل شي چې راځئ د دغه دولت سره موږ شرط ووایو چې موږ د عاملین د دغه مکتب نیسو او دغه سامان بیرته راوړو او دوی د نرشي فقط دغه پیسې چې د یوې هفتې غلا شوي دي د دغه افغانستان دغه د موږ ته راوښیي چې دا چا غلا کړي دي نفر دې هم نه نیسي. دوی خو نه دي موږ اوس ګوره موږ د خیاطانو سره کار نه لرو موږ خیاطانو سره بحث نه لرو د موږ هدف د لایف دی ده چې موږ هیوادوال پوه کړو هغوی چې موږ سره مخالف دي هغوی پوه کړو چې راځئ نور د غفلت له خوبه ویښ شئ راځئ لا وخت شته اسلامي امارت د تاسې هغه خواخوږی نظام ده چې ګوره د جنگي حالت کې چې ډرون په سر ګرځي هلیکوپټره ګرځي بمبارد کېږي مجاهدین شهیدانېږي خو بیا هم په حالت کې بیرته راګرځي د مکتب عاملین نیسي انشاءالله چې ډېر زر به سزا ویډیوګانې هم تاسې ووینئ خو تاسې وینئ چې یو ورځ کې 2 میلیارد افغانۍ غلا کېږي څومره افغان متاسفانه هغه الله سوار که شهاب لیوا هغه افغان مبارزه مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستر جنرال مبین خان ته شاهین صاحب ته او زاهد افغان ورور ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. په زړه پورې موضوع ده. مبین صاحب اصلا د کابل مزدوري رسنۍ ته نور څه نه دي ورپاتې یوازې هغه شیان خپروي کومو شیانو کې چې د اسلامي امارت په نوم باندې ور وتپي دوی دپاره نور څه نه دي پاتې. که دوی اصلا د دغه شیانو پسې ګرځي د کابل بانک 9.5 میلیونه ډالر چې 2 کسانو غلا کړل د هغو برخلیک څه شو د کابل د افغانستان بانک نه 2.5 میلیونه ډالر د ټاکنو د جعلي ټاکنو څخه وروسته 2 ساعتونو دپاره د هغوی کمرې امنیتي کمرې بندې شولې 2.5 میلیونه راپورونه داسې وایي چې 2.5 میلیونه ډالر د افغانستان د بانک څخه غلا شوي دي. او بله مهمه اړینه خبر دا ده چې نن په رسنیو کې هم خپره شوې وه د فاریاب ولایت یو استازي چې امریکا ته په سفر تللی وه کاناډا ته ځان رسولی دی هغلته یې پناه اخیستې 1 کال کېږي چې هلته پناه اخیستې ده د پناه غوښتنه یې کړې او هملته اوسېږي او د ده 2,50,000 افغانۍ تنخواه معاش او دسترخوان پیسې اوس هم د تش په نامه ولسي جرګې لخوا ورکول کېږي. دا هغه بربنډې غلاوې دي چې ټول ولس ته معلوم دي خو زه حیران په دې باندې پاتې یم چې دغه د دهراوت د دارالمعلمین پړه چې پر طالبانو اچوي آیا د دارالمعلمین چې کوم وسایل لوټ شوي دي میز او څوکۍ او دا شیان نو د دې به قیمت څومره چې دا لوټ شوي دي د قندوز پیښه رامنځته شوله قندوز کې فعال بانکونه و په میلیونونو ډالر پکې و 1 ډالر هم ضایع نه شو په غزني سقوط سره مخ شو په هغه ساحه کې چې طالبانو په خپل دور حکومت کې نړۍ ته مثال وړاندې کړی ده د امن مثال وړاندې کړی په میلیونونو افغانۍ به چا سره وي نر څوک د چې په مخ کې ودرېږي د سړک په سر به د بوجۍ د پیسو ایښي او نر څوک داسې خالي ورته وګوري چې څو بنډله دي پکې دا خو نشي کېدلی دا خو خیال است او محال است طالب دی داسې کار وکړي. الحمدلله طالبان په دغه باره کې دنیاوالو ته نړۍ ته افغانانو ته ښودلې ده چې طالب هغه وخت چې افغانستان افغان مبارز صاحب افغانستان د محشر ورځ به پکې قیامت پکې هر یو کیلومتر کې غلو پاټک سالارانو افغانستان کابل په قصابخانه بدله شوی د فاروقشانو له لاسه د افغان پیغلو سینې پرې کېدلې میخونه په سروال کېده رقص مرده پرې کېده طالب د دغه بدبختیو د دغه ظلمونو وحشتونو په مقابل کې راووت او دغه خبیثان دغه فاروقشان دغه لنډغرې تر کولاب او تر تهران او تر اصفهان وزغلول هغه څوک چې نن لومړی او دویم او دریم مرستیال دي دوی سر ټیټې له کابل نه ووتل دوی کابل په کنډواله بدل کړ دوی حتی په دارلمان کې د یو برق ساکت روغ نه و پرېښی حتی په دیوالو کې د پلستر لاندې د برق
لاینونه یې راویستلي وو. دا غله راجګېږي طالب باندې الزام د غلا لګوي. عجیبه ده والله، زه خو دې ته حیران یم. مبین صاحب د دیوالونو ساکټونه خو پرېږده، د کابل برېښنا چې وه دا د روسانو په وخت کې د ځمکې لاندې تېره شوې وه. د ځمکې لاندې تېره شوې وه، د ځمکې لاندې کیبلونه په ټانګونو باندې راویستل. د مونږ کابل کې په ولایتي کې کور افغان مبارز صاحب دا د ما د سترګو لیدلی حال ده چې هغه وخت کې زه ځوان سوی یم لا نه وم چې دوی دغه د مونږ له کور نه ښکارېده دا د برق پایو ته دا خبیثان دا سپي په ماښام کې وختل، لاینونه یې قطع کړل. په ماښام کې دا څوک و؟ دا همدغه پاروکشانو که نه، دا همدغه خلکو چې پرون یې ګرین ویلج کې طالب ګړاز ورکړ، شل مردارې لوڅې لپړې جینکۍ ورته دشت برچي ته ولېږلې. دوی په ګرین ویلج کې له امریکانو سره څه کول؟ دا اوس په شپه شروع دنده شروع دا اوس دغه په دې اردو کې دا څوک دي؟ همدغه پاروکشان دي که نه؟ سلام علیکم. مهرباني وکړه هغه افغان مبارز صاحب. مننه مبین صاحب. د کابل د داود خان څخه تر نجیب تر نسکورېدو پورې کابل برېښنایي موټر لرودل. د کابل برېښنایي موټرو پایې استنې چې کوم لاینونه پکې تللي وو دا یې اره کړل. د کابل د نجیب تر سقوطه پورې برېښنایي موټر لرودل. افغان مبارز صاحب دا چا اره کړل؟ دا همدغه خلک نن واکمنان دي. هغه وخت کې دوی د پکول او د جامو سره ګرځېدل، ګیرې درلودلې. په هر کې ناست کسان دي. همدغه امرالله صالح د کابل د ټلویزیون د غونډۍ څخه د افشارو د کوټې سنګي او د خوشحال خان مینه په توپونو په توغندیو ویشتله. نن د افغانستان مدافع ځان ګڼي. د اویایمې لسیزې هغه ستر قاتل و چې په لسګونو زره کابلیانې په شهادت ورسول. د کابل په لویدیځ کې نن څنګه دوی راجګېږي دا خبرې کوي او دا داستان جوړوي چې مونږ ځان ته برعت ورکوي. دا هغه د کابل ښایسته ښار یې په کنډوالو بدل کړ. زه حیران دي خلکو ته پاتې یم د دې ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم خلک پروپاګند کوي. دا هغه فولبرایټان او سکشویان دي چې د هیواد څخه وتلي. هر افغان چې په هیواد ژوند تېر کړی دی هغه به هېڅ وخت داسې بغاوت ونه کړي. شاهین صاحب په دې باندې نن یو ریکارډ جوړ کړمه، یوه سینچري پې باندې ووهمه که د تاسو اجازه وي. هزارې فاروکش خوش آمدی. هزاره پاروکش نه سرکسب و کارت شرم نکن هیچ کدام مسئله. هزاره جوالی. سلام علیکم جوالی. هزاره نه اجازه نمیتم. پاروکش هستی سرکسب افتخار کدام مشکل نیست. کسانی که سینه های دخترهای افغانستان را بریدن چی خطاب میکنید؟ عبدالعلی مزاری قاتل افغان ها بود نبود؟ بره دیوان. مبین صاحب دنه پوښتنه وکړه چې د کابل په دشت برچي کې د خښتو په بټۍ کې ژوندي انسانان ورونو ته ور واچول. زه بس بلاک مې کړې آباد دپاره مې ختم کړم. ښه زبیر احمد سلام علیکم. هدایت الله قطب صاحب نمبر دی. مبین صاحب هدایت الله سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پرونه د سره شیر کوي ګوره مونږ اوس هدایت صاحب ډیره مننه قدرمن دي ملګرو ته. ګوره مونږ اوس نوی سیستم را ایستلی څوک چې لایف خپرونه نه شیر کوي. شاهین صاحب څه شو؟ شاهین صاحب نسته دغه ګوته نه ده دا پې باندې قطع کوو. ګوره لایف زر زر شیر کړئ. الله مو عزت وکړه قدرمن شي. مهرباني وکړئ هدایت صاحب. محترم جنرال صاحب ته انجینر صاحب محترم ته مبارز ورور ته ټولو ګډونوال ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ یاست. جنرال صاحب که ستا په یاد یو څو وخته مخ دلته په مزار شریف کې یو برید وسول د دې پر د کمانډویانو پر ځای باندې. بیا بي بي سي او د ټولو د دې مزدور رسنیو
دا د ټولو دا ثابته کړل چې دا د حیوانانو کلینیک دی د نظامي کار ځینې اخیستی او دغه معلومات دا دي د راوت کیسه چې کومه پیښه شوې ده دا په 2010 کې او 2011 څخه لږ مخکې په دا شپو کې دوی د مکتب په نامه جوړ کړی ول د هغه وخت څخه بیا تر ننه پورې هم د خلکو دا مکتب نو فعاله کړی دلته نظامي کار اجازه اخیستی د مکتب په نامه جوړ کړی ولو بیا د کار جنې اخیستی نظامي کار جنې اخیستی او بل د طالبانو دغه د راوت بازار هغه دغه ځای متنبیس خلکو ته په لاس ورکړی ولو دی مخته روان وله په جګړه اخته وله نو کله چې دلته طالبانو دا ورته ویلي ول چې کله موږ پوسته پاته کړو نور ړنګول هر څه بیا ستې د پاتې عوام ته ویلي وله نور مطلب موږ یې نیسو تاسو نور کار ستاسو دی نو عوام ته خو معلومه ول د دې راوت ټولو خلکو دا 19 کاله دا لیدل چې دې نظامي کار اخیست دلته ولسوالي راوړې وه د دې ولسوالي دا چې انجینر صاحب چې نن د ولسوالي پاته سدي بیا خواته یو پوسته جوړ کړی دا ولسوالي ده په دې مکتب کې د مکتب په نامه چې جوړ کړی ول نه کال دی د ولسوالي کار جنې اخیستی نو بیا نو دغه عوامو چې دا ولیدل نو د پوستو اجازه خو طالبان ورکړې وله البته دوی چې ورله دغه پوستې یې پر هغه باندې قیاس کړلې د دې طالبانو اجازه ورکړې نه وله خو طالبانو عام شاوخوا پوستو اجازه ورکړې ول خو عوام دا پر هغه باندې قیاس کړلې نو ورله دا شان دغه کوله ماتوله راوړله خو بیا هم طالبان چې کله خبر شو انټرنیټ کې د پنجاب لاس ده ښه طالبان بیا کله دا دغه وکړي چې کله دا پیښه وسوله د مکتب په نامه جوړ شول په دې خاطر هم طالبانو 4 نفر نیولي دي چې تحقیقات ورڅخه وسي او نور هم کار شروع دي او په دې کې ځینې خلک دا رقم راغلي جنرال صاحب چې د دغه ځایي اربکیانو زامن هم شته نو دا چې دی جنرال صاحب اول خبره خو به دا وکړم چې دی خلکو په کندوز په افغانستان په کونج کې ډېر زیات وحشتونه کړي دي د مزدور رسنۍ او خیاطانو ټامیان پر هغه باندې چپ دي انسانان یې د خاورو لاندې کړي دي په بمبارو ماشومان یې شهیدان کړي دي هغو د پرتګونو ورګنډي او هغه ځایونه چې دوی نظامي کار جنې اخلي د تعلیم دپاره یې دوی نظامي کار پر هغه باندې دونه ډنډورې خپري ځمکه او اسمان پر دا بله رااړوي جنرال صاحب طالبان په دا اوس په کندهار کې په سلګونو مکتبونه یې جوړ کړي دي او کلي یې ورکړي د تعلیم تربیې کمیسیون والا ته چې جوړه کړي ودانۍ بیا کمیسیون والا ته ورکوي دا واخلئ تعلیم که مکتب کې فعاله کړي که مدرسه دا رقم هسپتالونه یې جوړ کړي دي زه یې پېژنم خپل په لاس بیا صحت کمیسیون ته کلي ورکړی ده نو دا چې دا ډېره بعیده خبره ده دا د تبلیغات اوس که موږ دا خیاطان ټامیان ته هر څونه ووایي خیاطان ټامیان لکه هغه غویان په څه نه پوهېږي البته کوم خلک چې خواخوږي دي هغو ته موږ دا وایي چې طالبان هېڅکله د خپل هېواد شتمني نه بربادوي او دا یو حقیقت و جناب صاحب مننه ډیره مننه هدایت الله قطب صاحب الله مو خوشاله لره لطف الله بهار ورور مایک مخلاص کې د موضوع په اړوند کې څه لرئ لطف الله بهار بله افغان مبارز صاحب ته او ستر جنرال مبین صاحب او د لایف ټولو لیدونکو اورېدونکو شاعر وردګ صاحب ته بلکل پیښه خو نابلده پیښه ده په وجه د دې چې د طالبانو په ساحه کې ده لکه څنګه هدایت الله قطب ورور چې کوم معلومات درکړه دی معلومات هم لري او پر دا برابر ما د شاکر صاحب سره هم ټلیفوني رابطه وکړه هغه هم داسې وویل لکه څنګه دی چې وایي افغان مبارز صاحب مجلس دی چې کوم د دې په اعمالو او افعالو باندې رسنیو ته موږ وایو دا د وخت ژورنالیستانو او خبریالانو ته موږ وایو د وطن او د ملت خلکو ته موږ دا خبره کوو یقیني د دې په اعمالو باندې چې کومې غلاوې دوی کړي دي چې زه د لیوي نم زه دنیا د ډیورنډ غاړې دې غاړې ته اوسېږم یعنې په پنجاب کې د دوی د هغه قومندانانو چې موږ یې 10 کاله 15 کاله د پنجابي په نامه باندې موږ په وینو یې لاسونه سره دي موږ یې د پنجابي په نامه باندې په شهادت رسولي زه به افغان مبارز صاحب زه د دې ثبوتونه درکوم چې دلته د غټو غټو فیکټریانو سره د دوی د قومندانانو لاسلیکونه پراته دي قراردادونه یې پراته دي یو رینجران رالیږي بل ټانګان رالیږي بل افغانستان هغه زړې د حضرت امیر المؤمنین یا د روسي انقلاب صفات تیار زه د سیالکوټ د غټو غټو فیکټریانو کې جنرال صاحب مبین زه تا ته د هغو ویډیوګانې او ثبوتونه در پېښوم په لاهور کې په فیصل آباد کې
په ګجرانوالي کې زه په دې فیکټریانو کې جنرال صاحب موبین زه قرارداد شی خرڅوم، دکاندار یم، کاروباري دکاندار یم، زه کار په خپله د مڼو کار کوم، د مڼو یو تاجر او ټیکهدار یم. زه دغه فیکټریانو ثبوتونه در کوم، خاص کر د کندهار د جنډالانو چې دا د سولې اتلانو لقب او د سولې او د مینې د وطن د شهیدانو لقبان یې ورکول. جنډال لازق او د ورور د پاکستاني پنجابیانو سره زه د دې د قراردادو ثبوتونه در کوم. او بل سر جنرال موبین صاحب هغه کم کتب صاحب چې وویل چې طالبانو دا اعلامیه خبره کړې وه چې کوم ځایونه موږ فتح کړو د دوی قرارګاوې د دوی پوستو لوټول دا دوی ته جواز لري. د راوت باشعوره او غیرتمند بهادر ولس دي، نه غله دي نه ډاکوګان دي. ما د راوت کې د کتب ساته ګاري بازار سنگ سلاخ په دې کې ما ژوند تیر کړی دي، ځوان لور د لبنان پورې دا مجاهد ولس دي، په دې کې غله ډاکوګان نشته. دا خلک صرف دا دي د ناپوهۍ په وجه تمیز به نه کړي. دم د اسلامي امارت مجاهدینو د اسلامي امارت استخباراتو خلک تعقیب کړي دي. زه ودې ته چې تاسو بری جنډالان نن پروم د عطا او د صالح خبرې ټولې دنیا ټولې رسنۍ واورېده، نه یو کمنټ شته نه رسنۍ پر دې باندې څه وایي. د عبدالله ته چې اوس تا کومه خبره وکړه جنډال صاحب موبین چې د 8000 ساعت یا د 15 هغه په کرجنو هغه غداراندو هغه کوم اعزاز کم نم کم د شان راوړي. دا ملت ولې دومره کون دی، دا ملت ولې دومره روند دی چې ودې خلکو ته په ګوته نه ودرېدل چې خلکو ته شل کال زموږ په سرنوشت کې مې لوبې وکړې. ورسه اکادیر فطرت و یا چې شو د افغانستان ملي بانک وګوره څو ډالره څو افغانۍ چور کړي. د افغانان چې برملا د دوی د خواسه اشرف غني وایي کرزی وایي په تیر دور کرزي 4-5 کسان بیا یو په محبس او هسپتال په جیل کې مړوم شلو، څو میلیارډ ډالر او افغانۍ ویوړه. دغه خلک دغه رسنۍ ولې پاتې وي؟ په درناوي سره ډېره مننه، خدای به ژوندي ولري. افغان مبارز صاحب افغان مبارز صاحب ته لږ زره هغه ته بیداره شه سټوډیو ته زه درته ملګري راخلم. زاهد افغان زبیر احمد خبرې وکړلې. زبیر احمد سلام علیکم. ما درواخله موبایل په دې لړل موبین صاحب یو شی بنانه لطف الله بهار صاحب ته دی هغه باند کا مایک دی باند کا. امیر صاحب سلام علیکم، ستړی مشه. زبیر احمد تا باندې مو څو واره غږونه وکړه قربان ته لکه چې سټوډیو کې ویده شوی. زبیر احمد متاسفانه زبیر احمد ورسره زموږ غږ نشته. مهرباني وکړه زبیر احمد اوس غږ راغی بس قطع کوم غږ راغی. وبین صاحب اگر کتاب زبیر احمد ورور زموږ غږ نه لري. زبیر احمد غږ دی راځي وروره. مهرباني وکړه مهرباني. وبین صاحب پوښتنه مې کوله اگر کې تاسو موضوع نه ده خبرې چې زبیر احمد پاتې ده. زبیر احمد زموږ غږ نه لري افغان مبارز صاحب لري. صبر وکړه مهرباني وکړه زبیر احمد. افغان مبارز ورور ته ورته نو زه بیرته راشه د تا هغه کې ستونزه شته. مهرباني وکړه بیرته دې زه راخلم انشاءالله. وبین صاحب پوښتنه مې کوله اگر کې پوښتنه تاسو موضوع نه جلا ده. مهرباني. مبین صاحب د طالبانو چې د امریکا سره توافقنامه کړې ده، توافقنامه کې دا لیکلي چې موږ تاسو لپاره ترهګري ډلې ختمو درته. لکه مثال په تور داعش شو که نه، و داعش خو د منبع د امریکا نه ده، تاسو امریکا ته منبع تاسو هم تربیه کوئ، موږ بیت موږ باید ختموي ده. نو داسې خو یې نه دي ورته ویلي چې درته ختموي. داعش خو د طالبانو دښمنه ډله وه. هغوی له امریکانو ته وویل چې تاسو د دې له ملاتړ نه لاس واخلئ، داعش موږ ختموو. دا چې موږ په داعش زور راوړو د تاسو په بیسو نه نوځي، په جوزجان او په فاریاب کې په مجللو هوټلونو کې ورته میلمستیاوې کوئ. د اردو عسکر مو له لوږې مردارېږي، لیکن داعشان په تیارو کې وړئ. د جلال آباد په ښار کې په کاشټرو موټرو کې چکرې ورکوئ. له دغه شي نه لاس واخلئ.
داعش هیڅ کله داسې ډله نه ده چې طالب یې د امریکا د ګټو دپاره ختموي. نه، داعش چې طالبانو ختم که د دې په خاطر ختم که چې دا د امریکایانو پروژه و او طالبانو پې زور راوړه، امریکایانو منله نه، پټې د داعش ملاتړ کو، بالاخره امریکایان دې ته مجبوره کړه چې د داعش له ملاتړه لاس واخلي. په هر کې ځینې کړی مسلمیار او کفریار او اتمر او شرنګا او صالح اوس هم د داعش له ملاتړ نه برخورداره دي. په داعش باندې د افغانستان ځکه سره تبۍ ګرځېدلې، یوازینی ارګ او د CIA او د بلیک واټر مرکزونه او د امنیتي ملي د داعش لپاره خوندي ځایونه دي. نور داعش په افغانستان کې ریښه نه لري. داعش له بیخ او له بنیاد نه طالبانو ورک کړی. اوس هم چې کومې حملې د داعش په نامه کېږي دا د کابل ګوډاګی رژیم کوي او پړه په داعش باندې وراړي تر څو داعش ژوندی وساتي. لیکن داعش د طالب جان ګزار خوړلی، همداسې امریکا او ناټو چا چې د طالب سوک په خوله خوړلی هغه به په هغه خوله بیا ډوډۍ ونه خوري. او بله خبر که داعش چیرې ریښه د کفارو ضد وای، په سوریه کې پیدا شول، د څنګ سره تیار اسرائیل دی. په اسرائیل حمله ونه کړه، په سنیانو د سوریې حمله وکړه. په تیاره کې امریکا راوړل، په چین کې ښکته کړل. چې هغه طالبانو زور پرې راوړه، 1400 داعشیان تسلیم شول، دولت هڅه شول، والوتل، غونډ تاجکان، ازبکان، چچنیان، عربان دا خلک وو، هڅه شول. پاکستانیان یو څو دانې نیولي په نامه د داعش هم پرون ورخوشي کړل دولت. پاکستان ته چې دغه تحفه در واخله.